ښه بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې جوړ به یاست او تېره ورځ به مو په خیر تېره کړې وي. نن به ډاکټر صاحبانو انشاءالله د جنرال پیتالوجي یا د عمومي پیتالوجي 11 فصل شروع کوو چې البته دا برخې سیستمیک پورې مربوط دي، خو ما تاسو ته کیسه کړې ده چې په دې خاطر موږ په جنرال کې راوستي دي چې په سیستمیک کې ځای نه اوسئ. نو موږ تاسې خوشبختانه چې د سرو کرویاتو ټولې ناروغۍ یا هم په بل عبارت انیمیاګانې ټولې ختمې کړې سوي. نن به د خیره نوی موضوع شروع کوو چې هغه به وي د خیره د پلیټلیټ ستونزې یا په صورت عموم کې د خونریزي تشوشات یا بلیډینګ ډیاتیسیس یا هیموریجینګ ډیاتیسیس. هیموریجینګ ډیاتیسیس دې ته وایي چې د چا مثلا د بدن د مختلفو رګونو یا د مختلفو ځایونو څخه وینه بهیږي، وینه یې صحیح نه لخته کیږي، وینه یې نه ټینګیږي په بدن کې. په بدن کې که ستاسې فکر کړی د ځینې زړو خلکو یا د ځینې ماشومانو شنه شنه یا سره سره ټاپونه مو لیدلي غټ غټ په پوست کې په مخاطي غشاګانو کې، پزه یې دوامداره د ځینې کسانو بهیږي او وینه نه درېږي د پزې نه، چې موږ تاسې دې ته شی وایي اپسټاکسس. د مقعد له لارې یا د ښځو مینسز ډېر زیات وي، وینه یې نه درېږي. دا ګورئ ډېره جدي ستونزه ده، دې ته کوچني سترګه مه ګورئ. یعنې یو وخت کې به تاسې معاینه خانه کې ناست یاست، یو نفر به درته راسي ډاکټر صاحب ته مې لسم ډاکټر یې چې دا د لور مې پزه وینې کېږي نه سمیږي، دا به څه وجه وي؟ یا به درته وایي چې مثلا په بدن کې دا شنه شنه ټپونه پیدا کېږي، د دې به وجه څه وي؟ دا ډېره مهمه موضوع ده صحیح. او معمولا دا به د خیره موږ تاسې وایو. نو نن به د خیره موږ تاسې په نوي فصل باندې شروع کوو. په دغه فصل کې چې یو د ګوتو په شمار یو څو لیکچرونه دي په دې کې. دلته به وایو ډیسارډر اف پلیټلیټ، بلیډینګ ډیسارډرز اینډ بیسیک ټرانسفیوژن میډیسن. صحیح. موږ تاسې د دې فصل ټاپکونه همدغه دي. ډیسارډر اف پلیټلیټ، په پلیټلیټ کې بې نظمي وي یا ستونزې. صحیح. بلیډینګ ډیسارډر د خونریزي تشوشات او د ټرانسفیوژن یا د وینې په راکړه ورکړه په دا بیسیک میډیسن باندې به خبرې کوو. دا هم ډېره مهمه موضوع ده چې له چا څخه وینه سره کم واخیستل سي، وینه کوم کس ته باید مثلا ټوله وینه ورکړل سي، کوم کس ته باید یوازې اربیسیانې ورته ورکړل سي، کوم ته باید یوازې پلیټلیټ ورته ورکړل سي. دا ډېره مهمه موضوع ده. او په کوم ډول سره موږ تاسې کولی سو چې وینه سره جلا کړو، مثلا اربیسیانې ځان ته کړو، پلیټلیټ یې ځان ته کړو او وروسته بیا انسانانو ته تطبیق کړو. صحیح. مهم موضوعات دا ټوله دا هم په کریټیکل میډیسن پسې راځي. ګورئ ښه په هر صورت نو اول مخکې له دې ما تاسې ته مخکې ویلي وو چې زه هر فصل درته شروع کوم اول به کوشش کوم چې د هغو هیستالوژي، فیزیالوژي او اناټومي درته وایم نه. نو نن به د خیره اول پر څه شي خبرې کوو؟ د پلیټلیټ په نارمل جوړښت باندې به خبرې کوو، په دې خاطر چې هیموسټیسس یا د وینې د خونریزي توقف په دې کې تقریبا 5 ډېر مهم فکتورونه شامل دي یا 5 ډېرې مهمې اجزاوې دي د وینې په توقف کې، چې له دې جملې څخه یې تر ټولو مهم څه شی دی؟ پلیټلیټ دی. مثلا موږ تاسې پوهېږو چې پلیټلیټ څه شی دی او اساسي دنده یې څه شی ده. صحیح. اساسي دنده د پلیټلیټ څه شی ده چې تاسو ته معلومه ده ډاکټر صاحبانو؟ د وینې لخته کېدل، هیموسټیسس ده. همداسې ده که یا؟ خو له بله پلوه موږ تاسې پوهېږو چې دلته ځینې نور فکتورونه هم شته چې دوی په شریکه سره دغه یو د بله سره کار کوي. تقریبا 5 فکتورونه دي. دا وینه چې لخته کېږي دا یوه کوچنۍ پروسه نه ده، دا یو ډېر کمپلیکس پروسه ده. ګورئ یو کمپلیکس میکانیزم ده. د وینې په لخته کېدو کې د وینې رګونه لاس لري یا انډوتیلیم، پلیټلیټ لاس پکې لري، کواګولیشن سیستم چې 14 فکتوره یوازې هغه دی هغه لاس پکې لري، فایبرینولایټیک سیستم هم لاس پکې لري ډاکټر صاحبانو. صحیح ده. او ځینې نور فکتورونه دي. نو دغه هر یو به د خیره موږ تاسې ځان ته وایو او رول به یې وایو، ځکه چې په نارمل حالت یې موږ تاسې وپېژنو، بیا نو غیر نارمل حالت موږ تاسې حتمن پېژنو. تر ټولو لومړی به راځو ترومبوپویسس ته، لکه موږ تاسې په سرو کرویاتو کې اول څه ویل؟ هیماټوپویسس. په یاد ودي؟ ترومبوپویسس ته راځو ډاکټر صاحبانو. ما تاسې ته ویلي وو چې هغه خپله پخوانۍ موضوع ور بیا وایم، پلوریپورټینګ سټیم سیلز دي ډاکټر صاحبانو. دا حجروي ویشونه ترسره کوي او په نتیجه کې 2 ډوله حجرات ورڅخه لاسته راځي، چې یو ته موږ تاسې مایلایډ سټیم سیل وایو او بل ته لیمفایډ سټیم سیل. لیمفایډ سټیم سیل بیا ډاکټر صاحبانو 3 ډوله حجرات جوړوي، چې یو ټي لیمفوسایټس دي، بي لیمفوسایټس دي، نیچرل کیلر سیلز. صحیح.
دغه زموږ تاسې نن موضوع نه ده، موږ تاسې موضوع ده ډاکټر صاحبانو مایلایډ سټیم سیل. او مایلایډ سټیم سیل بیا دا درې ډوله حجرات جوړوي یا ترای لاینیټ چې ورته وایي. مثلا یو رقم حجرات جوړوي ډاکټر صاحبانو چې هغوی ته موږ تاسې څه وایو؟ ګرینولوسایټ مونوسایټ سټیم سیل، صحیح، یا پریکرسر، صحیح. بل چې دی یا پراجینیټرز، بل پراجینیټرز اف څه شی ډاکټر صاحبانو؟ ایریتراید یا پرو ایریتروبلاست چې بیا وروسته لاسته ورڅخه راځي، او یا چې دا بیا وروسته اربسیانې جوړوي. دغه بیا وروسته موږ تاسې پوهېږو چې حجروي ویشونه ترسره کوي او بالاخره څه شی جوړوي ډاکټر صاحبانو؟ نیوټروفیل، بیسوفیل، ایسینوفیل او مونوسایټ، صحیح. دا هم بیا بالاخره خپل مرحلې طی کوي د پخېدو او بالاخره چې ورڅخه لاسته راځي آر بي سي. خو دغه حجرات چې دي ډاکټر صاحبانو دې ته موږ ته څه وایو؟ میګا کاریوسایټ. میګا کاریوسایټ یا په اول کې میګا کاریوبلاست وي یا میګا کاریوسایټ پراجینیټر حجرات یا پلیټلیټ پراجینیټر حجرات دي، دا صحیح. دغه بیا بالاخره خپله د پخېدو مرحلې ترسره کوي. هغه داسې وي چې ډاکټر صاحبانو دا بالاخره اوړي و چې شته میګا کاریوبلاست ته وړي، صحیح. هغه بیا چې شته وړي میګا پرومیګا کاریوسایټ او بالاخره میګا کاریوسایټ، او هغه بیا بالاخره ټوټه کیږي او چې ورڅخه لاسته راځي پلیټلیټس. دا داسې وي ډاکټر صاحبانو وار په وار دا غټیږي، دا یې تر یغو پسې غټوي او دا یې تر ټولو غټوي، دا هسته یې هم ورسره غټیږي، دا به د خیره وروسته ووایو. او بالاخره دا ټوټه کیږي چې ټوټه سي تقریبا څومره پلیټلیټو څخه جوړیږي ډاکټر صاحبانو؟ له یوې میګا کاریوسایټ څخه تقریبا تر 4000 شاوخوا پلیټلیټ جوړیږي. سر مو خلاصو؟ تر څو؟ تر 4000. او دا تقریبا دا کار چې د یوه حجره په خیج تر یوه پورې فکر کوم ممکن 10 ورځې په بر کې ونیسي شاوخوا، چې یوه حجره له میګا کاریوبلاست څخه اوړي وه دغه ته میګا کاریوسایټ او بالاخره دغه چې ورڅخه جوړیږي پلیټلیټ ورڅخه جوړیږي. سر مو خلاص سو. موږ تاسې به د خیره نن پر څه خبرې کوو ډاکټر صاحبانو؟ په دغه دا پیښه په خپل سر نه کېږي ډاکټر صاحبانو، لکه څنګه چې دغه ایریتروسایټ یا بخښش دی ایریتروبلاست یا ایریتروسایټ یا ایریتراید پراجینیټر سیلز په خپل سر باندې حجروي ویشونه نه ترسره کوي، تنبیه ته ضرورت لري د ایریتروپویټین په نامه باندې. دغه هم ډاکټر صاحبانو د میګا کاریوسایډ هم یو تنبیه ته ضرورت لري چې هغې ته موږ ته څه وایو؟ ترومبوپویټین. خدای تر اوسه پورې ډاکټر صاحبانو ترومبوپویټین په کار دی چې تر څو میګا کاریوبلاست تنبیه کړي او وایړوي و پلیټلیټ ته. خو دا خبره په یاد لرئ چې تر اوسه پورې عالمان په دې باندې ګرځي چې د دغه ایریتروپویټین ځای معلوم کړي چې له کوم ځای څخه دا ترشح کېږي، هغه نه دي توانېدلی چې اوس مثلا دغه چې د ایریتروپویټین معلومه خبره ده د پښتورګو له جیګوسټاګلومیرولر حجرات څخه ازادي شي، خو دغه چې ده ترومبوپویټین تر اوسه پورې نه دي معلوم شوي، صحیح، چې له کوم ځای څخه. خو دا خبره په یاد لرئ چې کله هغه جوړیږي پلیټلیټ جوړیږي یوې تنبیه ته ضرورت وي. تنبیه به په کوم وخت کې وي ډاکټر صاحبانو؟ تر ټولو زیاته تنبیه به په هغه وخت کې چې چېرته زموږ تاسې په بدن کې بلیډینګ وي او یا ترومبوسایټوپینیا وجود ولري. په دغو دوو حالتونو کې به موږ تاسې پوهېږو چې د پازیټیو فیډبک میکانیزم په واسطه باندې ترومبوپویټین زیاتېږي او بالاخره هغه د څه سبب کېږي؟ میګا کاریوبلاست تنبیه کوي تر څو ډېر زیات پریمانه دغه جوړ کړي، پلیټلیټ جوړ کړي. صحیح ډاکټر صاحبانو، له دې جملې څخه ډاکټر صاحبانو موږ تاسې په دا ځینو بحث کړی ده او نن به د خیره پر دې باندې بحث کوو. مثلا په تیر فصل کې موږ پر څه شي ډېر بحث وکړو ډاکټر صاحبانو؟ او ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې په یعنې په 12م فصل کې چې اخري هم ده د هیماټالوجي په هغو کې به د خیره به پر څه شي بحث کوو؟ په WBC باندې او په لیمفوسایټ
په دغو دواړو باندې به هلته بحث کوو. صحیح، دغه برخه یې موږ تاسې خلاصه کړې ده او اوس پر څه شي باندې خبرې کوو؟ میګا کاریوسایټ، پر دې باندې خبرې کوو. صحیح، انشاءالله تعالی تر دې ځای پورې خو پرې پوه سواست چې مثلا میګا کاریوبلاست څه شی دی، میګا کاریوسایټ څه شی ده او میګا کاریوسایټ څه شی ده او بالاخره پلیټلیټ څه رقم ورڅخه لاسته راځي. صحیح، په دغه یو پکچر کې هم ښودل سوي ډاکټر صاحبانو پلوریپورټنټ سټیم سیلز دي او پلوریپورټنټ سټیم سیل تاسو ته معلومیږي چې یا مایلایډ ته وړي یا هم لیمفایډ ته، او دا بالاخره دغه درې ډول حجرات چې بي لیمفوسایټ لیمفوسایټ نیچرل کیلر سیل دی او دا ټرایلینیج دي چې دا ټرایلینیج حجرات یې ما تاسو ته ویلي چې ګرینلوسایډ مونوسایټ پروجینیټر حجرات دي او یا هم اریترایټ پروجینیټر دي او یا هم میګا کاریوسایټ پروجینیټر دی او هغه بالاخره د ترومبوپویټین په واسطه باندې تنبیه کېږي تر څو پلیټلیټ ته واوړي. او له دې جملې څخه دا آر بي سي چې څه رقم جوړېږي په دې موږ بحث کړی وو. د خیره په دغه ډبلیو بي سي په شمول د لیمفوسایټ موږ تاسې په راتلونکي کې بحث کوو او نن به د خیره پر ډېر تاکید موږ تاسې په میګا کاریوسایټ یا په میګا کاریوسایټ پروجینیټر حجرات وي. صحیح، دا ترومبوپویسس چې کېږي ډاکټر صاحبانو دا به وروسته زه تاسې ته هره یوه حجره یې ځان ته ووایم. که تاسې فکر کړی وي دغه اول میګا کاریوبلاست کوچنۍ حجره ده، درته معلومیږي دا ډاکټر صاحبانو په غټېدو شروع کوي. دا غټېدل یې داسې وي انډو ریپلیکیشن. انډو ریپلیکیشن هغه حجروي ویش ده چې په کوم کې هسته ویشل کېږي خو سایتوپلازم نه ویشل کېږي، هغو ته څه شی وایي؟ انډو ریپلیکیشن. یعنی میګا کاریوبلاست ډاکټر صاحبانو انډو ریپلیکیشن کوي، هسته یې ویشل کېږي، په دا مقابل کې سایتوپلازم هم ورسره زیاتېږي. صحیح، دا داسې حجروي ویشونه دي، حجروي ویشونه به نه ورته وایي، داسې هستوي ویشونه دي چې په کوم کې حجره نه ویشل کېږي. صحیح، یعنی دا اول ډایپلایډي، پولی پلایډي، بیا ټرایپلایډي، پولی پلایډي، دغه حجره کروموسومونه څو چنده پسې زیاتېږي. سر مو خلاص سو، په دغه ډول سره زیاتېږي. که تاسې فکر کړی دغه حجره دغه پرو میګا کاریوسایټ چې ده ډاکټر صاحبانو دا ګورې ډېره غټه سوې ده او هسته یې څومره غټه سوې درته معلومیږي؟ دلته ګوره یوه هسته ده، دلته 4 دي، دلته 8 دي تقریبا او دلته 14 دي. دا میګا کاریوسایټ ته چې کله واوړي ډاکټر صاحبانو که تاسې ورته متوجه یاست دغه همدارنګه پسې غټېږي، خو دلته یو بل کار هم کې کېږي. په دغه کې لکه څنګه چې آر بي سي کې 3 واقعات کېدل، خو دغه په آر بي سي کې څه رقم کېدل ډاکټر صاحبانو؟ هغه واقعات معمولا د دې برعکس وو. یعنی اریتروبلاست سرچپه کوي همدغه کیسه. مثلا اریتروبلاست سایز وار په وار کمیدل، خو دا سایز غټېږي. د اریتروبلاست هسته له منځه تله، خو دا هستې زیاتېږي. صحیح، د هغو په سایتوپلازم کې اکثره ګرینول له منځه تله، دلته ګرینولونه پکې زیاتېږي. ځکه موږ تاسې پوهېږو چې پلیټلیټ چې جوړ وي اساسي وظیفوي برخه چې وي حجروي غشاو دی، پلیټلیټ داخلي دغه دي ارګانیلونه دي او د ارګانیلونو ترڅنګ پلیټلیټ مابین کې ګرینولز دي یا دانې دي. په غدانو کې اصلي مواد دي نه. که چېرته موږ تاسې یو پلیټلیټ راواخلو له دې جملې څخه یو پلیټلیټ که راواخلو دلته یې رسم کړو ډاکټر صاحبانو، دا تقریبا تر 4 مایکرونه شاوخوا یا تر 3 مایکرونه قطر لري ډاکټر صاحبانو، او د دې پر مابین کې ډاکټر صاحبانو هسته نسته، لکه په آر بي سي کې چې نسته په پلیټلیټ کې هم نسته، هسته نسته، حجروي غشا لري. خو په داخل کې ډاکټر صاحبانو ډېر زیات ګرینولز لري چې دغه ګرینولز ما تاسو ته ویلي وو تقریبا زیات هغه مواد لري چې پلیټلیټ ورڅخه وروسته استفاده کوي. په دې کې ځینې دغه هم شته ډاکټر صاحبانو مایتوکاندریاګانې، په داسې حال کې چې په آر بي سي کې مایتوکاندریا نه وه نه، دلته مایتوکاندریا هم شته پکې، یعنې انرژي تر پایه پورې پلیټلیټ کې انرژي هم جوړېږي. میګا کاریوسایټ چې کله پوخ سي غټ سي تقریبا اندازې تر 90 حتی 100 مایکرونه پورې رسېږي. تاسې څه فکر کوئ په سترګو لیدل کېږي؟ ولیدل کېږي 100 مایکرونه ډاکټر صاحبانو موږ تاسې تر 10 مایکرونه غټ شی وینو، دا ډېره غټه حجره سي په سترګو لیدل کېږي. دا حجره بالاخره ټوټه کېږي، یعنی سایتوپلازمیک پروسس جوړوي یا سایتوپلازمیک سیډوپوټس او هغه هر یو ورڅخه جلا کېږي او هر یو په نتیجه کې پر چش باندې اوړي، په یو پلیټلیټ باندې اوړي. ما تاسو ته ویلي وو چې له یو میګا کاریوسایټ په اخه میګا کاریوسایټ څخه ډاکټر صاحبانو تقریبا 4,000 پلیټلیټ جوړېږي. او بله خبره دا ډاکټر صاحبانو د ده په سایتوپلازم کې چې کوم ګرینولز یا کومې دانې یا کومې ګلابي رقمه دانې دي چې په هغو کې اکثره هغه انزایمونو هغه لوکل سایټوکینونو دغه بلا وبترې دي پکې، هغه هم ټول هر پلیټلیټ ته تقسیمیږي. او تاسې خپله فکر وکړئ دا میګا کاریوبلاست چې دی دا په سلهاو مایتوکاندریاوې لري او هر انډوپلازمیک بخشش دی پلیټلیټ ته مایتوکاندریاوې هم ورڅخه ځي. دا په یاد لرئ او مهم شیان. صحیح، داسې څوک شته چې نه ده پوه سوی؟
اوس په دغه حجراتو باندې فقط یوه خبره کوم. اوله خبره دا ده چې میګا کاریو بلاست کوچنۍ حجره وه او دا هغه لومړنۍ حجره ده چې له میګا کاریوسایډ پراجینیټر حجرات څخه یا د پراجینیټر او میګا کاریوسایډ څخه لاسته راتله. صحیح داسې وي چې دغه په بنمرو کې ډاکټر صاحبانو غټیږي پخیږي وار تر بلې او په دې کې حجروي ویشونه ترسره کیږي. صحیح او دا داسې حجروي ویشونه پکې ترسره بخشش دي په دې کې نیوکلیوي د هستې ویشونه ترسره کیږي او وار په وار باندې په غټېدو شروع کوي. صحیح بله خبره دا ده او دا خبره په یاد لرئ په میګا کاریوبلاست کې موږ تاسې کومې خاصې دانې مانې نسو لیدلی او هسته یې هم یوه وي ډېرې نه وي دا په یاد لرئ کوچنۍ وي سایز یې هم. خو پرو میګا کاریوسایډ چې ده ډاکټر صاحبانو دغه بیا یو د هغو لومړنی حالت ده د میګا کاریوسایډ چې دلته هستوي ویشونه ترسره کوي د انډو ریډپلیکیشن په ډول سره. صحیح او داسې هستوي ویشونه ترسره کوي چې هسته یې څو چنده کیږي یا ما تاسې ویل چې اول بای پلایډي دغه موږ تاسې ویو ډای پلایډي ده هغه ټرای پلایډي بالاخره ټیټرا پلایډي پینټا پلایډي داسې پسې زیاتېږي لکه یوه هسته دوه هستې درې هستې څلور هستې داسې ان تر څو پورې دا رسېږي. صحیح ویل سوي دي تقریبا 22 ځله دغه سره زیاتېږي 22 ځله دا ډینې په منځ کې زیاتېږي او کله چې ډینې زیاتېږي شاوخوا سایتوپلازم هم ورسره زیاتېږي او په سایتوپلازم کې یو قسم ګرینولز را پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو ګرینولز دانې را پیدا کېږي چې دغه دانې بیا وروسته زه تاسې ته وایم چې په دغو کې څه شی وي. صحیح ده میګا کاریوسایډ بیا ډاکټر صاحبانو یوه پخه حجره ده چې له میګا کاریوبلاست څخه فصل کې هم د پرو میګا کاریوسایډ څخه لاسته راځي. د دې سایز تقریبا ما درته ویل چې 10 تر 90 مایکرونه پورې رسېږي او دا بیا بالاخره هستې ته چې موږ تاسې وګورو هستې تقریبا له 4 څخه تر 14 لوبه لري شاوخوا لوبونه خو پېژنئ نه هستې مثلا ډېر لوبونه لري مثلا دغه یوه حجره ده یو لوب دوه لوبان تر څو لوبونه کېدای شي ولري تر 14 لوبه کېدای شي شاوخوا ولري. سایتوپلازم یې دانې نورې هم پخېږي او ټول هغه انزایمونه او هغه سایټوکینونه او هغه کیمیکلز چې وروسته بیا پلیټلیټو څخه استفاده کوي هغه ټول په دې کې وجود لري او دا هره دانه پرپل شکل لري ډاکټر صاحبانو یا سور رقمه بنفشي غوندې رنګ اخلي ډاکټر صاحبانو. صحیح او دا میګا کاریوسایډ بیا وروسته سایتوپلازمي ریشې ورکوي او دغه سایتوپلازمي ریشې له دې څخه جلا کېږي یا سیډوپوټ چې موږ تاسې ورته وایو مثلا دغه بالاخره ورڅخه جلا سي یو پلیټلیټ سي دا لږ راکوشنی سي نه دلته مثلا بله ورڅخه جلا سي بله او بالاخره پلیټلیټ ورڅخه جوړېږي. تقریبا یوه پروسه داسې چې پرو بخشش دی میګا کاریوبلاست و هغه ته اوړي پلیټلیټ ته ریل پلیټلیټ دا تقریبا کم تر کمه 10 ورځې په بر کې نیسي. صحیح څونه هو اوس به راسو ډاکټر صاحبانو پلیټلیټ ته. صحیح پلیټلیټ دا خبرې مه یېروئ ډاکټر صاحبانو چې پلیټلیټ موږ تاسې پوهېږو چې له میګا کاریوسایډ څخه لاسته راځي. یو پلیټلیټ لکه د حجرې یو ټوک داسې ده او پلیټلیټ موږ تاسې پوهېږو چې زموږ تاسې په وینه کې یو معلوم حجم لري یا هم معلوم تعداد لري معلوم حجم لري او د پلیټلیټ مهمه دنده چې ده ډاکټر صاحبانو هغه څه ده هیموسټیسس یا هم د وینې د بهېدنې توقف. صحیح زموږ تاسې په وینه کې په بدن کې تقریبا چې پلیټلیټ ګرځي یا هم زموږ تاسې په وینه کې چې په دوراني ډول سره پلیټلیټ ګرځي قطر د هر یو پلیټلیټ له 1 تر 4 مایکرونه پورې رسېږي. صحیح او داسې ده چې د موږ تاسې د وینې ټول د پلیټلیټ په تعداد تقریبا څو ده له 1.5 لک څخه تر 4 یا 3.5 لکه پورې ده. که تر دې 4 لکه زیاتېږي هغوی ته موږ تاسې ترومبوسایټوسس وایو او که چېرته تر 1.5 لک کمیږي دې ته موږ تاسې ترومبوسایټوپینیا وایو ترومبوسایټوپینیا ورته وایي. صحیح د پلیټلیټ عمر هم ډېر کم ده یوازې 10 ورځې پلیټلیټ. اوس تاسې فکر وکئ ډاکټر صاحبانو که یو چاته تاسې وینه ورکوئ موږ وایي زړه وینه مه ورکوئ. په زړه وینه کې 2 مشکلات وي مثلا وینه نن واخیستل سوه او په بانک ساتل سوي ده نه که 10 ورځې پې تېرې سي نو مطلب دا ده چې د هغو پلیټلیټ ټول پکې ختم سول له منځه تللي دي او که چېرته مثلا 18 ورځې پې تېرې سوې WBCیانې هم ټول له منځه تللي دي څه یوازې RBCیانې پاته دي او په RBCیانو کې هم ډېر زیات مشکلات. نو وینه چې څومره فرش واخیسته سي همدومره به پرېمانه
پلیټلیټ لري. دا په یاد لري. خصوصا که تاسې د خونریزي د توقف دپاره یو چاته ورکول نو دغه نوي مثلا یو څوک د زخمي د یو ځای څخه وینه روانه ده او ته وینه ورکوې زړه وینه باید ور نه کړې نوې وینه ورکړې ځکه چې هغه زړه وینه بیا نشي کولی هغه به دوامداره ورځي پسې ورڅخه وځي هیموسټیسس نشي کولی. دا ګورئ یوه ډېره مهمه کلینیکي نقطه ده دې ته متوجه اوسېږئ. صحیح او دا خبره په یاد لرئ چې زموږ تاسې په وینه کې چې په د بدن کې چې زموږ تاسې کوم پلیټلیټ دي او یا فیصده یې په وینه کې دوران په حالت کې دي. ما تاسې ته ویلي وو اګزیل فلو داسې چې په مرکزي برخه کې ما درته ویل چې ډبلیو بیسیانې وي د وینې چې حرکت په حالت کې وي او شاوخوا ورسره اربیسیانې دي د هغوی تر ټولو شاوخوا او دغه ته د انډوتیلیم ته نږدې څه شی حرکت کوي پلیټلیټ د حرکت په حالت کې دي او پلیټلیټ ډېر واړه دي دا خبره په یاد لرئ. پلیټلیټ هم ډاکټر صاحبانو چې لومړی جوړ سي لکه اربیسي چې پخېدو دپاره تورې ته تللی سپلین ته پلیټلیټ هم ځي د پخېدو دپاره چېرته ځي سپلین ته تقریبا نوي جوړ شوي پلیټلیټ ځي سپلین ته او په سپلین کې تقریبا تر 14 ساعته پورې وخت تېروي او بالاخره بیا بیرته د وینې دوران ته لاره پیدا کوي. او زموږ تاسې په بدن کې چې کوم پلیټلیټ دی مثلا پر ما کې فرض کړئ چې 4 لکه یا 3 لکه پلیټلیټ دی له دې جملې څخه 80% په وینه کې ګرځي او 10% په توري کې قرار استراحت کوي په توري کې پراته دي. صحیح په توري کې ذخیره شوي 10% ذخیره په ډول سره په دغه کې وي او کله چې بیا په بدن کې ورته ضرورت پیدا شي مثلا یو ځای خونریزي وي یو بل ځای یو مشکل وي نو هغه له توري څخه ټول بالاخره راځي دوراني سیستم ته او کوشش کوي چې او نوي هم په یو وخت کې ډېر زیات جوړې شي کوشش کوي چې مثلا هغه هیموسټیسس وکړي یا هم د وینې د بهېدنې څخه مخنیوی وکړي. سر مو خلاصېږي زما په خبرو باندې شپار صورت په صورت عموم کې ځینې فکتورونه شته چې د پلیټلیټ تولید زیاتوي مثلا تر ټولو مهم سټرس هغه څوک چې په سټرس کې وي د هغوی پلیټلیټ زیات تولیدېږي دا په یاد لرئ. اپینفرین یا نور اډرینالین او اډرینالین د دغوی زیاتوالی مستقیما ډاکټر صاحبانو د پلیټلیټ تولید تنبیه کوي او زیاتوي او همدارنګه یو څوک چې ډېر اکسرسایز کوي د هغوی هم پلیټلیټ زیاتېږي دا په یاد لرئ. صحیح او د پلیټلیټ مهمه دنده چې د ډاکټر صاحبانو هیموسټیسس یا د وینې توقف ده. صحیح هیموسټیسس چې ډاکټر صاحبانو د پلیټلیټ په موجودیت کې کیږي دا په صورت عموم کې په 2 ډوله ده یا په بل عبارت پلیټلیټ په 2 ډولونو سره هیموسټیسس یا هم وینه لخته کوي یا د وینې بهېدنې څخه مخنیوی کوي. یو ته موږ ته چې وایي ډاکټر صاحبانو پرایمري هیموسټیسس دوهم سیکنډري هیموسټیسس. صحیح پرایمري هیموسټیسس څه معنا او سیکنډري هیموسټیسس څه معنا لري ډاکټر صاحبانو. تاسې فرض کړئ چې دغه یو د وینې رګ ده ګورئ او دا یې انډوتیلیم ده. صحیح فرض کړئ بای چانس اکسیډنټلی هره وجه چې وه مثلا له دې ځای څخه رپچر سو وینه ورڅخه بهیږي دوامداره مثلا وینه ورڅخه بهیږي نو تر ټولو لومړی میکانیزم چې زموږ تاسې په بدن کې پاله کېږي تر څو د دې وینې مخنیوی وکړي حتی تر کلاټینګ فکتورونو مخکې هغه څه شی دي پلیټلیټ دي. ګورئ پلیټلیټ ډاکټر صاحبانو په 2 میکانیزمونو سره وینه دروي. دغه لومړی میکانیزم چې دلته بل هیڅ شی مداخله نه کوي کار یوازې او یوازې د څه شی وي د پلیټلیټ وي. صحیح هغه میکانیزم ته موږ ته څه شی وایو ډاکټر صاحبانو پلیټلیټ پرایمري هیموسټیسس اف پلیټلیټ چې دا بیا خپل دغه لري مرحلې لري او بل سیکنډري دغه چې د هیموسټیسس هغه بیا وروسته موږ تاسې پوهېږو چې کله کوګولیټري سیسټم فعاله سي پروترومبین واوړي و ترومبین ته او بالاخره هغه بیا فیبرینوجن واړوي و فایبرین ته او فیبرین میشورک جوړ سي او وروسته بیا بالاخره هلته اربیسیانې پلیټلیټ ټول پکې سره شي او یو کلاټ جوړ کړي. هغه دوهمه کار ده نه هغو ته موږ څه وایي سیکنډري هیموسټیسس. خو پرایمري هیموسټیسس کې هغه شیان نه وي یوازې پلیټلیټ رول لري. داسې چې موږ تاسې پوهېږو پلیټلیټ فرض کړئ چې دلته پلیټلیټ راځي دا پلیټلیټ چې کله له انډوتیلیم سره په تماس کې راځي دغه زخمي شوي انډوتیلیم څخه سره ډاکټر صاحبانو نو دا څه کېږي دا پاله کېږي چې پاله سي نو څه رقم کېږي ما تاسې ته مخکې ویلي وو د ده یو رقم اوږدې سایتوپلازمیک ریشې ورڅخه وځي شاوخوا بدن کې دلته ژور ځایونه پکې پیدا سي. صحیح او مثلا دلته بل ده او بل ده او بل ده بل موږ تاسې پوهېږو چې بل پلیټلیټ فرض کړئ دلته دغسې سي دوی یو رقم اخوزې لري ډاکټر صاحبانو د هغو اخوزو په مرسته یو د بل سره وصل کېږي. صحیح پلیټلیټ نه یوازې دا چې په خپل منځ کې سره وصل کېږي بلکې په دغه زخمي سوي انډوتیلیم پسې هم وصل کېږي. په دا زخمي سوي انډوتیلیم پسې خپله دی داسې خاص ریسپټر نه لري چې پسې سرش سي بلکې دلته اډهیژن
د یو رقم خاصو فکتورونو په واسطه رامنځته کېږي چې هغوی ته موږ وون ولیبراند فکتور وایو. صحیح. وون ولیبراند فکتور څه کوي؟ په دغه پرایمري هیموسټیسس کې عموما پلیټلیټ له زخمي سوي انډوتیلیم سره تماس کوي او دلته خپله اخوزي دي چې د ځینې نور لکه فایبرونوجن او داسې نور د هغوی په مرسته هغه مثلا دغه یو پلیټلیټ ته دغه فرض کوي چې بل پلیټلیټ ته دوی دواړه ترمنځ مثلا دلته ځینې نور پروټینونه دي چې یوې خواته د یو پلیټلیټ په اخوزه پسې سره شي د بلې خواته بلې بالاخره موږ پوهېږو چې د دوی په منځ کې دغسې یو جال جوړ سي، یوازې پلیټلیټ څخه جال جوړ سي ډاکټر صاحبانو، چې دې ته موږ تاسې پرایمري اګریګیشن هم وایو. دا چې د لومړي ځل دپاره پلیټلیټ وینه دروي بل هیڅ کوم سیستم په دغه وخت کې تر اوسه لا نه وي پاله سوی لکه کوګولیټري سیستم یا د وینې د لخته کېدو سیستم. دغه پیښ ته موږ څه وایو؟ پرایمري هیموسټیسس. او دا د پلیټلیټ تر ټولو غټه دنده ده. ګورئ دا په یاد لرئ. صحیح. دلته نه یوازې دا چې خپله د پلیټلیټ ریسپټرونه ما تاسو درته چې وون ولیبراند فکتور همدارنګه یو قسم ګلایکوپروټینونه دي چې هغوی مرسته کوي لکه مثلا اول او دوم، البته دا اول ګلایکوپروټین فعاله سوی، دوهم دا هغه څه معنا لري؟ اکټیویټډ. دا فعاله سوی بالاخره دوی په خپل منځ کې پلیټلیټ سره سره شوي او شاوخوا له څه سره سره شوي ډاکټر صاحبانو؟ له زخمي سوي انډوتیلیم سره سره شوي. او وون ولیبراند فکتور ما درته چې دلته ډېر مهم لاس لري یا ډېر مهم رول پکې لري په دې پیښه کې. دغه پیښ ته چې شی وایي ډاکټر صاحبانو؟ دغه لومړی چې دغه پلیټلیټ دغه کار کوي دې ته چې شی وایي پلیټلیټ اډهیژن. دغه پیښ ته چې شی ویل؟ پلیټلیټ اډهیژن. اډهیژن یعنې دا معنی چې پلیټلیټ په دغه شاوخوا انډوتیلیم پسې سرش سول. په کوم انډوتیلیم پسې؟ په زخمي سوي پسې. دا په یاد لرئ. او بل پلیټلیټ ریلیز میکانیزم د ډاکټر صاحبانو. کله چې پلیټلیټ سي دا څنګه سرش سول مطلب دا فعاله سو. او چې فعاله سو ما درته چې په دې کې دا فعاله پلیټلیټ موږ څنګه وینو؟ اوږدې سایتوپلازمیک ریشې ورڅخه وتلې وي یا یې هم دلته د شاوخوا اوږده ناچ ورننوتي وي. کله چې دوی فعاله سو له دوی څخه هغه داخلي ګرینولز راوځي. په یاد مو دي ما تاسو ته چې په دغه کې په میګا کاریوسایټ کې یو رقم پرپل ګرینولز و، هغه مال ار پلیټلیټ ته ورځي. په یغو ګرینولز یا په یغو دانو کې موږ تاسو پوهیږو ډېر زیات مواد چې دا ورڅخه وځي او هر یوې بیا د وینې په لخته کېدو کې مهم رول لري. لکه مثلا ډاکټر صاحبانو ADP، ATP، کلشیم، سیروټونین، پلیټلیټ فکتور 4، فکتور 5، فکتور 8، فکتور 5 فکتور 8 دا څه دي ډاکټر صاحبانو؟ د وینې د لخته کېدو فکتورونه دا ورڅخه وځي. ترومبوسپونډین، همدارنګه پلیټلیټ ډرایوډ گروث فکتور، وون ولیبراند فکتور. ګوره دا وون ولیبراند فکتور ډاکټر صاحبانو خپله په پلیټلیټ کې هم جوړیږي. فایبرونیکټین، فایبرینوجن او پلازمینوجن اکټیویټر انهیبیټرز او همدارنګه ترومبوکسان A2. ډېر مواد نه. دا له کومه سول دغه مواد؟ له فعاله سوي پلیټلیټ څخه ریلیز کېږي. په کوم وخت کې؟ د پرایمري هیموسټیسس په وخت کې. او دغه هر یوې خپله دنده بیا لري ډاکټر صاحبانو. هر یوې. ځینې نور پلیټلیټ دغه صحت راولي او فعاله کوي، ځینې پلیټلیټ له بل پلیټلیټ سره فعاله کوي ډاکټر صاحبانو، سر مو خلاص سو. او ځینې بیا څه کوي؟ د وینې لخته کېدو ته په دې ساحه کې زمینه مساعدوي. صحیح. مثلا لکه په دې جمله کې تاسو معلومیږي چې مثلا اتم فکتور او پنځم فکتور دا خپله د وینې د لخته کېدو فکتور ترومبوسپونډین خپله په دې کې وینې د لخته کېدلو کې ډېر مهم رول لري. صحیح. دغه پیښ ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ پلیټلیټ ریلیزینګ. صحیح. دې ته بیا څه وایي؟ پلیټلیټ ریلیزینګ فنکشن ورته وایي. او تر ټولو وروستی په پرایمري هیموسټیسس کې پیښه څه ده ډاکټر صاحبان؟ د پلیټلیټو هغه اګریګیشن. او ما تاسو ته مخکې لا دا وویل چې کله پلیټلیټ فعاله سو شاوخوا یې آخوزې لکه ببر چې یا پښې سي ببره سي نه، شاوخوا یې آخوزې راوځي او هر یوه فعاله سي. او بالاخره ځینې فکتورونه یا ځینې پروټینونه مثلا لکه په دې کې دا فیبرینوجن ډاکټر صاحبانو، فیبرینیکټین، دا ټول په دې کې مرسته کوي چې یو پلیټلیټ له بل سره بل له بل سره بل له بل سره بالاخره د پلیټلیټو څخه یو جال جوړ سي چې دې ته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته اګریګیشن. نو ګورئ ډاکټر صاحبانو پلیټلیټ اډهیژن، پلیټلیټ ریلیز او پلیټلیټ اګریګیشن دا هغه درې پروسې دي چې په پرایمري هیموسټیسس کې ورڅخه کار اخیستل کېږي. او وروسته بیا څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دغه ټولو سره څه کار کېږي؟ د وینې بهېدنې څخه مخنیوی کېږي تر څو وینه ضایع نه سي زموږ ستاسې له بدنه څخه. او تر ټولو وروستی کار چې د ډاکټر صاحبانو دغه په ډول سره چې وینه بهېدنه مخنیوی وشي ډاکټر صاحبانو دا یو ډېر نازک جال جوړ سي، یو ډېر باریک چې ډېر په اسانه هغه له منځ هم ځلاس کېږي. د دې لپاره په کار دا ده چې نو دغه لکه اوبه چې مثلا اوبه یو ځای بهیږي مازې ته یو څو بیل خاور ور واچوې مازې یو کوچنی ورخ ورته جوړ کړې
نو دا خو چې دا اوبه پرې راډیریږي او یا مثلا په بل میکانیزم سره دا ورخ هر لحظه کېدای شي چې ولاړ شي. نو بعضې خلک وایي هغه دیکانان وایي زه دا ورخ پخوم. نو څنګه پخوي؟ مثلا په یو ته نور خاورې ټوکان ورشي پسې وراچوي تر څو هغه ښه سم پوخ کړي او هېڅ صورت سره امکان ولري چې هغه اوبه له غذایي څخه بیا ولاړې شي. نو دا په سیکنډري هیموسټیسس کې څه شی کېږي؟ دغه چې د ډاکټر صاحبانو دغه هیموسټیسس پخېږي. څنګه پخېږي؟ کواګولیټري سیستم پاله کېږي. داسې چې مثلا اکسټرنزیک یا انټرنزیک طریقه سره موږ تاسې پوهېږو 14 فکتورونه دي چې ډېر کمپلیکس پروسه هم د یو په بل پسې پاله کېږي او په پایله کې موږ تاسې پوهېږو پروترومبین اوړي وه ترومبین ته او ترومبین چې کله واوښتل ډاکټر صاحبانو هغه بیا څه کوي؟ فیبرینوجن اړوي فیبرین ته او فیبرین بیا څه کېږي ډاکټر صاحبانو؟ په دغه ساحه کې یو میش جوړوي، جال. په دغه جال کې اوس څه شی بیرته سره شي؟ خپله پلیټلیټ اربیسیان او داسې نور، او په نتیجه کې دلته وینه سره کم کېږي، لخته سي، کلاټ سي. دغه پیښ ته بیا څه وایي؟ سیکنډري هیموسټیسس. کله تاسو څه پوښتنه وکړه چې هیموسټیسس پر څو ډوله؟ په دوه ډوله، پرایمري سیکنډري. په پرایمري کې ته یوازې پلیټلیټ او په سیکنډري کې پلیټلیټ او کواګولیټري سیستم دواړه یو د بل سره څنګ په څنګ کار کوي. کومه داسې خاص خبره نشته نه. دغه څه شی د ډاکټر صاحبانو یو پلیټلیټ ده چې دلته هغه شیان یا هغه خبرې پکې ښول سوي دي چې ما تاسو ته مخکې وویل. مثلا له پلیټلیټ څخه چې کله پلیټلیټ ببر سوی ده، ولې ببر سوی؟ فعاله سوی ده، اکټیویټ سوی ده. چې اکټیویټ سي ګوره له ده څخه ون ولې برانډ فکتور، پلیټلیټ ډرایوډ گروث فکتور، مثلا فکتور 5 او 8، فایبرینوجن، ترومبوسپنډین او همدارنګه مرتسپیر ترومبوکسان A2، هیپرینیز، ADP، پلیټلیټ فکتور 4، ترومبین، دا ټول ورڅخه ازادي شي. او که تاسو فکر کړی په دغه اوله مرحله کې ما درته چې پلیټلیټ دلته ګوري پلیټلیټ درې کار کول نه، څو کار؟ اول اډهیژن و، اکټیویشن او اګریګیشن. اډهیژن چې سره له انډوتیلیل زخمی سوي انډوتیلیم سره د اګریګیشن وو، او په دا بل شي کې بیا چې د اګریګیشن د دې په خپل منځ کې سره وصل کېدل دي. او که تاسو فکر کړی مثلا دغه یو فعاله سوی پلیټلیټ ده او دغه شنه شنه فکتورونه چې معلومیږي دا څه دي ډاکټر صاحبانو؟ ون ولې برانډ فکتور دی. البته دغه د انډوتیلیم او د فعاله سوي پلیټلیټ ترمنځ ارتباطات چې دي یوازې د ون ولې برانډ فکتور په واسطه باندې نه، بلکې دلته ځینې نور اډهیژن فکتورونه سي لکه ګلایکو پروټینونه. ګلایکو پروټین مثلا 9 او ګلایکو پروټین مثلا 7 سی یا بخښش دي 2 اکټیویټډ. دغه یو د بل سره مرسته کوي، په نتیجه کې د پلیټلیټ په شاوخوا زخمی سوي هغه پسې ډېر ټینګ وصل کوي. او دلته نور ګوري دا بیا وروسته دغه چې ډاکټر صاحب دا اډهیژن و او دا اګریګیشن ده د خپل پلیټلیټ په منځ کې تماس. د دغه اخوزې ته فکر کړی، دغه اخوزې سره یو د بل سره د چیش په واسطه باندې وصل دي، مثلا فایبرینوجن او یا ځینې نور دغه منځګړي پروټینونه دي ویني چې یوه اخوزې له بل سره وصل کړي ده. دغه د پلیټلیټ پلګ ده. پلیټلیټ پلګ کلاټ ده یا کلاټ نه ده؟ ګوري ده یو کلاټ وینه ده، یو پلګ پرایمري هیموسټیسس څخه جوړ شوی ده، یوازې پلیټلیټ دی پکې. او په کلاټ کې موږ تاسو پوهېږو فیبرینوجن وي نه، سر مخلاصو. دا چې د ډاکټر صاحبانو د فعاله سوي پلیټلیټو څخه یو جوړ شوی پلګ ده، دا په یاد لرئ. اوس راځم ډاکټر صاحبانو بیرته خپلې موضوع ته، هغه فیزیولوژي او هیستالوژي او هغه مربوطه پیتوفیزیولوژي موږ تاسو وویل. اوس راځم بیرته خونریزي تشوشاتو ته. ما درته چې دې ته په کوچني نظر مه ګورئ، دا ډېره مهمه موضوع ده. تاسو معاینخانه کې ناست یاست، یو نفر درته راځي چې ما پزه هر وخت کې وینې کېږي ډاکټر صاحب دا ولې؟ د ما په بدن کې شنه شنه ټپونه پیدا کېږي چې دا ولې؟ د ما د نیکه په بدن کې دا اوس هم دا پوښتنې درڅخه کولی. ستا په نظر سره به دا څه شی وي؟ صحیح؟ اقلا ته خو باید یو نظر ورکړې، همداسې ده که یا د دې پر ځای چې شعرونه جوړوي دغو شیانو ته توجه ورکوي نه. زه باور وکړئ زه د شعر خلاف نه یم، هغه شعر هر څوک د خو ډاکټره سره شعر داسې بد خوند کوي لکه خرڅې ډول وایي دا امکان لري ډېر بد خوند ورسره کوي. په دې خاطر ته اوس ګوره دغه ته ګوره یعنې ته څونه وخت لرې په دا طب دونه یو وسیع برخه ده، سړي شعر ته بیا نه ورخلاصېږي، دغت ته نه ورخلاصېږي. یو شی نه یو شی باید ته ووایه، هره لحظه هره ګړۍ له تا څخه پوښتنه کوي چې یو څوک احساس ولري. همداسې ده که یا نو چې شعر ګورې خو دغه ګوره ساعت به دیم پې تېري او یا قلن به یو چا پوښتنې ته به ښه ځواب هم ورکړي که نه، او ښه ساعت هم د دې تېرېږي. همداسې ده که یا ښه شعر خوند کوي له خپل هغه سره. ډاکټر چې به پوښتنه وکړي څه خدمت دې کړی ده که وله ما
دونه خدمت کړی پښتو ته. نو ته وایې زه به اوس یوه ډکشنري لیکلې څه کیسه 3 دانې شعري ټولګې مې چاپ سوي دي 5مه اوس په لاره ده. نو ګرده ورځ دغه وربل ده او دغه لیلا ده او دغه بنګی ده او دغه اوبه دي چې نه پوره کېږي د کور وړل کېږي او راوړل کېږي نه شنه بنګړي دي څنګه. نو دا کیسې پسې پرېږدئ. ډاکټر سره په کار دا ده چې په دغو شیانو باندې بحث وکړي. نو ما تاسې ویل چې یوه ګړۍ ته همدا اوس لا ځه په معاینهخانه کې هم نه یاست ناست. یو څوک زنګ درته وایي چې ډاکټر صاحب د ما د مور په بدن کې شنه شنه ټپونه پیدا سوي دي د دې وجې به څه شی وي؟ ته به نو سر دا په ډکشنري کې پیدا کړه. اوس نو په ډکشنري کې شنه ټپونه څه شی ورکوي؟ یا مثلا په ګوګل کې چې اقلا ته یوه تیوري ونه لرې نه ګوګل کې هم یو شی سرچوي یوه تیوري خو به لرې همداسې ده که یا تر څو پورې ته دا یوه خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو ډېرې نه دي چې موږ تاسې په نارمل ډول سره ګورئ. موږ تاسې په بدن کې وینه په رګونو کې محدوده ده له رګونو څخه د باندې نه وځي. په دې کې تقریبا 5 فکتورونه لاس لري 5 چې هغه هیڅ صورت سره اجازه نه ورکوي چې رګونو څخه د باندې وینه ووځي. هغه فکتورونه یو د بل سره مرسته کوي چې له دې جملې څخه تر ټولو مهم چې د کواګولیټري سیستم د ډاکټر صاحبانو صحیح کوم سیستم؟ کواګولیټري یا د وینې د لخته کېدو سیستم. دا 2 سیستمونه دي ډاکټر صاحبانو. یو فیبرینولایټیک سیستم ده او بل کواګولیټري سیستم ده. بس مثلا تاسې فرض کړئ چې دا یو ترازو ده دې خواته مثلا کواګولیشن ده ډاکټر صاحبانو کواګولیشن او دا بلې خواته بیا څه ده فایبرینولایسیس. دوی دواړه باید یو له بل سره سره کم وي مساوي وي. که دا خوا یې درنیږي صحیح دا خوا که درنیږي نو بیا وینه په رګونو کې دننه لخته کېږي چې دې ته موږ څه ویلي ترومبوسیس په یاد ما تاسې ته ویلي وو. او که چېرته مثلا دا خوا یې دغه کېږي بیا وینه لاسکي وینه له رګونو څخه بهیږي سر مو خلاص خو په نارمل حالت کې دی د بل سره توازن حالت کې دی. خو د دې مطلب دا نه سو چې مثلا یو څوک په بدن کې شنه ټپونه پیدا سوي یا پزه وینې کېده تا دې خبره ولاړه چې وچې شته کواګولیټري سیستم ته نور میکانیزمونه هم شته صحیح. کله چې د یو انسان څخه وینه بهیږي 5 شیانو ته باید تاسو متوجه یاست. 5 ډوله ناروغیانې شته 5 ګروپه کې تقسیموو. ډېر ارسانه دي نه یوازې د لاس 5 ګوتو ته ګورئ. څو ګوتو ته؟ bleeding diathesis due to vascular disease. د رګونو اوبو له پایپ څخه ځي د باندې د مشکل په اوبو کې ده که د پایپ کې ده؟ بعضې وخت په پایپ کې مشکل وي نه په اوبو کې هېڅ مشکل نه وي مشکل په څه کې ده او بعضې وخت خپله په اوبو کې مشکل وي کېدای شي په اوبو کې تیزاب را روان وي پایپ یې خراب کړی وي نه سر مو خلاص. خو اکثره وخت کېدای شي چې په پایپ کې مثلا د وینې په رګ کې مشکل دې ته باید اول فکر تاسې دې ته ولاړ شي. دوهم ډاکټر صاحبانو کېدای شي چې مشکل پر څه کې وي د وینې په دغه کې مثلا په پلیټلیټ کې د پلیټلیټ مهمه دنده څه وه؟ د وینې لخته کېدل. دریم چې تاسې فکر ځي هغه باید څه ته کواګولیشن سیستم ته چې دا باید کېدای شي دا کم شوي. او څلورم چې فکر ځي فایبرینولایټیک سیستم ته دا کېدای شي زیات شوی وي سر مو خلاص. پنځم کېدای شي دغه ټول په یو ور باندې واقع شوي چې دې ته موږ ډیسامینیټډ انټراواسکولر کواګولیشن لکه ډیک په دې کې بیا دغه ټول فکتورونه یو د بل سره همکاره دي سر مو خلاص شو. اسانه دي که یا د واسکولر ستونزې د رګونو ستونزې د پلیټلیټ ستونزې کواګولیشن سیستم ستونزې او د فایبرینولایسیس ستونزې او یا هم ټول پر یو ځای واقع کېږي. ډېر اسانه ونه. نو دغه نه یوه ایډیا چې له تا سره وي طبعا ته د یو چا د ناروغۍ په تشخیص کې فکر کوی شي چې ممکن که له دغه کومه ناروغۍ باندې دا سړی اخته وي صحیح. د خونریزي تشوشات یا موږ تاسې څنګه پوهېږو چې دغه سړی ولا دي وینې د لخته کېدو په ستونزه باندې اخته ده. تر ټولو لومړی دا وي ډاکټر صاحبانو چې دا چې له چا له بدنه څخه وینه ځي هغه به طبعا انیمیک به وي وینه به یې کمه وي نه. بله خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې د ده په بدن کې به د خونریزي نښې ته وینې مثلا کېدای شي په دغه کې کوچني خالونه ووینې د خونریزي په جلد کې یا په مخاطي غشاګانو کې صحیح چې دې پیش ته موږ ته څه وایو ډاکټر صاحبانو؟ پیچ کوچني خال یا کېدای شي تقریبا تر 1 سانتي متر کوچني ټپونه پکې ووینې چې دې ته بیا څه وایي پرپوراګانې یا کېدای شي یو غټ شین ټپ پکې ووینې یا سور ټپ چې دې ته بیا څه وایي ایکیمایوسیس. نو ایکیمایوسیس پرپورا او پیچي که چېرته په تاسې په چا کې ووینئ نو ممکن د وینې په لخته کېدو کې کومه ستونزه شته یا کېدای شي د وینې په رګ کې ستونزه ده
یا په پلیټلیټ کې یا په کروګلیټ سیستم یا په برونولایټیک سیستم او یا ممکن دا ټول کې یو ځای سره واقع شوي دي او بالاخره دا ستونزه رامنځته کړي. د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو بعضې وخت په همدې باندې بسنه نه کېږي، ډېره پرېمانه اندازه وینه کېدای شي چې موږ تاسې په داخلي خلاګانو کې هیماټوما په ډول سره راجمع سي، په برین کې راجمع سي او یا هم د باندې ووځي. مثلا دوامداره دی چې چا پزه وینې کېږي، نه یوه ښځه ته مثلا مینسې سره وینه ډېره زیاته ضایع کېږي. خو په دا ټولو حالتونو کې کله چې موږ تاسې له دغسې پیښو سره مخ کېږو، موږ په تاسې په دغو 5 ستونزو کې حتما فکر کوو. صحیح. په کوچنیانو کې چې پزه ډېره زیاته وینې کېږي ډېرې وجې لري چې ممکن اکثره وخت په کوچنیانو کې چې وجې وي هغه کېدای شي چې کانجینیټل وي. کانجینیټل د رګونو ستونزې او یا هم په کانجینیټل ډول سره د خلقته کېدو ځینې فکتورونه کېدای شي نه وي، لکه ولی برانډ فکتور کېدای شي نه وي پکې، لکه کېدای شي چې په دې کې د وینې د لخته کېدو اتم فکتور نه چې هیموفیلیا ای ورته وایو، یا د وینې د لخته کېدو نه هم فکتور کېدای شي نه چې هیموفیلیا بی ورته وایو. دا یو په بل پسې راځي. یعنی د هغه تر پایه پورې انشاءالله تعالی د دغه فصل تر پایه پورې به تاسې دا توانایي لرئ چې مازې یو څاڅکی وینم د چا بدن هم ولیده یا دننه یا د باندې تاسې وایي چې ولا لکس پلان کوي، تقریبا 95% به تاسې تشخیص کولی شي انشاءالله. صحیح. نو ډاکټر صاحبانو خوښه مو نه ده مخکې له دې چې موږ تاسې دا د خونریزي تشوشات ووایو، یو وارې به په د معایناتو باندې بحث وکړو چې کوم معاینات کېږي د خونریزي د تشوشاتو لپاره. مثلا یو څوک د وینې نه لخته کېږي یا له بدن څخه وینه یا پزه مثلا عادي پزه وینې کېږي لازه پلازه، کوم معاینات باید موږ تاسې ورته وکړو؟ صحیح. خوښه مو نه ده دغه د باکیم تیار ناز سره نثار تاسې نن ځان اماده کوئ، تاسې پوښتنې ډېرې دي. ښه نن تاسې ګورئ دغه وینه لابراتوار یعنې وینه یعنې لابراتوار. صحیح ده. نو نن ځانونه اماده کوئ. اول انویسټیګیشن آف هیموسټیټیک فنکشن، مطلب دا ده چې د یو چا وینه نه لخته کېږي د هغوی دپاره کوم معایناتونه باید وسي. صحیح. اول خبره خو دا ده داسې نه چې مثلا دغه 200 رقم معاینات تاسې د یوه ناروغ دا ټوله کوئ، په کوم شي چې تاسې شک کوئ اول به تاسې راجلا کوئ. دا ځینې عمومي معاینات دي، د هغو سره بالاخره تاسې وانیږي چې ممکن ستونزه پلان کې شي کېده، بیا به سکرینینګ معاینات ورته کوئ او له هغو نه وروسته به بیا شی ورکوئ. د اول بیسکس معاینات دي ډاکټر صاحبانو، بیا سکرینینګ دي او بیا سپیسیفیک معاینات دي ځانګړي. صحیح. اوس مثلا یو څوک د رګونو معاینه مشکل لري او ته د وینې لخته کېدو اتم فکتور نم فکتور ورته ګورې، دا بیخي عجیبه ده نه؟ ځکه چې ته باید په کوم شي چې شک وکړې کم تر کمه هغه معاینات ورته وکړي. د ناروغ ته به ریسیوینګ ورکړی، ناروغ بعضې وخت وړتیا نه لري چې دا ټول معاینات په یو ورته ته وکړي. صحیح. په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا موږ تاسې ویلي وو ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې د هیموسټیسس په وخت کې 2 میکانیزمونه دي چې یو د بل سره معمولا لازم و ملزوم دي او هر انسان دا باید ولري. اول داسې کله چې زموږ تاسې بدن کې یو ځای کې زخم پیدا سي هلته باید وینه پکې توقف کړي، یعنې هیموسټیسس باید زموږ تاسې ټولو بدن کې فعاله وي. دومه خبره دا ده چې زموږ تاسې وینه باید په رګونو کې د مایع په شکل سره وي، هېڅ کله په رګونو کې دننه وینه لخته نه سي. دا 2 خبرې په یاد لرئ پرنسپلز. اوله داسې چې د هر چا د وینې د لخته کېدو میکانیزم چې دا زموږ تاسې د بدن یو دفاعي میکانیزم ده په اصل کې، دا باید ښه فعاله وي، د ضرورت په وخت کې باید ستا وینه لخته سي. صحیح. او بله خبره دا ده چې ستا په رګونو کې دننه باید دا وینه هر وخت کې د مایع په شکل سره وي، په رګونو کې دننه باید وینه هیڅ کله جامده یا لخته نه سي. صحیح. او دغه 2 میکانیزمونه چې دي ډاکټر صاحبانو د یوه شي نه ما درته چې د 5 فکتورونو په واسطه باندې دغه ساتل کېږي. دا میکانیزمونه یا د انډول د څو فکتورونو په واسطه ساتل کېږي؟ 5. ما تاسې مخکې لا وویل په دې باندې مې څه ناڅه بحث درته وکړو، لکه د وینې د رګونو دیوال، پلیټلیټ، پلازما کواګولیټینګ فکتورونه، پلازما انهیبیټینګ فکتورونه او فایبرونولایټیک سیستم. دوی په شریکه سره بالاخره یو د بل سره په هماهنګي ډول سره دا کار کوي. په رګونو کې دننه وینه لخته له رګونو څخه د باندې چې دا څنګه وینه وځي د استې بخښش دی، په رګونو کې دننه وینه مایع او له رګونو څخه د باندې څنګه وینه وځي باید د استې په غړۍ باندې لخته سي. صحیح. نو له دغو کمپوننټونو څخه که یوه کې هم مشکل پیدا سي وینه به لخته سي نه لخته کېږي، یا به نه لخته کېږي یا به په رګونو کې دننه وینه لخته کېږي. صحیح. همداسې ده که یا که په رګونو کې دننه وینه لخته سوه دې ته موږ څه شی ویلي ترومبوسیس، او که نه لخته کېده دې ته موږ تاسې څه وایي خونریزي تشوشات دا وایو. صحیح. نو تاسې یو ځل بیا بېرته له سره راسئ، همدا اوس تاسې معاینه خانه کې ناست یاست د یو ډاکټر په ډول سره
یو نفر درته راځي وایي پزه مې وینې کېږي. دا پزه ځکه مثال ورکوم پزې وینې کېدل ته اپسټکس وایي چې دا عام دي ډېر. نو تا دپاره پکار ده چې تشخیص وکړې. تشخیص به څه رقم کوي؟ ته به معمولا په 3 طریقو سره تشخیص کوي ډاکټر صاحب. پر څو طریقو؟ 3 شیانو ته باید عموما متوجه. دا ګورې تل په یاد لرئ. تر ټولو لومړی داسې ده چې کامپرهنسیو کلینیکل ایوالویشن وکړې ته د تاریخچې په شمول. ښه مکمل اول دا کې مثلا د ناروغ عمر ته وګورئ د څو کلو ده. صحیح؟ بل د ده مثلا وزن و دا شیان، جنډر هم صحیح. له هغو نه وروسته کورنۍ تاریخچه چې په کورنۍ کې خدای څوک نه دي دغسې په دې ستونزه باندې نه دي، مکمله مفصله تاریخچه ورڅخه واخلې. مخکې هم کوم اولاد یې داسې سوی دی نه دی سوی، دا ټول چې تر څو پورې ته دا معلوم کړي چې دغه کاز د دغه چې دا دی د بلیډینګ ریاتیسیس یا هم د خونریزي دا پرایمري ده که سیکنډري، صحیح، یا پیدایشي ده که اکوایرډ ده، اوس ورته پیدا شوي دا پیښه. دا به مکمله تاریخچه اخلي ډاکټر صاحبانو. صحیح. دوهم کار چې ته کوې ډاکټر صاحبانو چې به کوې سکرینینګ ټسټونه باندې به شروع کوې. پر څه شي؟ سکرینینګ ټیسټ. سکرینینګ ټیسټ دې ته وایي چې موږ تاسې پر ځینې شیانو شک لرو، د احتیاط دپاره یې کوو چې کیدای شي دا یې کیدای شي دا یې کیدای شي دا یې. ځینې سکرینینګ ټیسټونه زه تاسې درښایم وروسته، دا به ورته کوې. وروسته به بیا څه کوي ډاکټر صاحبانو چې کله په سکرینینګ ټیسټ کې د کوم شیان پیدا کړو نو هغونه به وروسته مثلا په سکرینینګ ټیسټ کې تا پیدا کړو چې د ده APTT لوړه ده. صحیح؟ APTT مثلا څه ده؟ مثلا سکرینینګ ټیسټونه ډاکټر صاحبانو لکه مثلا بلیډینګ ټایم دی، پروترومبین ټایم دی، یا PT ده او TTT ده نه او APTT دغه ورته کوي، دغه ټول سکرینینګ ټیسټ. نو مثلا APTT د لوړه ده، نو ته پوهېږې چې دا APTT چې لوړېږي دا عموما د وینې د لخته کېدو په پلانکي او پلانکي فکتور نه نو ولا د هلکه سي او ناروغ عمر ته هم ګورې چې مثلا دی ماشوم ده ته ولا یاره لکه چې دا هیموفیلیا ده، ځکه په ده کې چې لوړ ده APTT. نو دا APTT یو سکرینینګ ټیسټ و. نو خو لیکن کله چې ته اوس د هیموفیلیا د معلومولو دپاره د اتم فکتور او د نم فکتور معاینات کوي، هغه بیا چې د سپیسیفیک همداسې ده که یا سر مو خلاص و. خو که چېرته بیا دی داسې وي چې BT یا بلیډینګ ټایم یې زیات وي، بیا ته پوهېږې چې دا ولا د وینې د رګونو په دیوال کې اکثره وخت ستونزه وي. BT تر ټولو زیات پر چش کې زیاتېږي دغه وخت چې د وینې د رګ په جدار کې، بیا نو د وینې د رګ د جدار دپاره ته باید ځینې معایناتونه ورته وکړې چې ځینې پیدایشي یا غیر پیدایشي د وینې په رګ کې، په وینې په رګونو کې بیا 2 ډول ناروغۍ دي چې په هغو کې وینه دننه نه پاته کېږي، د باندې ورڅخه وځي. کانجنیټل، اکوایرډ. کانجنیټل به زه تاسې ته د خیره ووایم او اکوایرډ هم لکه ما تاسې ته په دې کې ځینې ویلي دي، ځینې مې درته ویلي دي لکه ایهلر ډانلو سینډروم، کانجنیټل، مارپان سینډروم. په دغو ټولو کې وینه په رګونو کې دننه نه پاته کېږي. کانجنیټل ډول سره د دې رګونه مثلا یا موږ تاسې پوهېږو چې کانجنیټل ټالنجکټاسیس لري، د رګونو جدار یې صحیح نه جوړ شوی، صحیح، یا سپورټینګ برخه یې صحیح نه وي. او اکوایرډ کې مثلا ځینې دواګانې موږ تاسې اخلو او له هغو نه وروسته د وینې رګ نسي کولی چې هغه وینه په ځان کې دننه وساتي. صحیح. دا به د خیره یو په بل پسې ووایو. دلته ډاکټر صاحبانو ځینې لابراتواري معاینات دي لکه بلیډینګ ټایم. صحیح. په دا بلیډینګ ټایم کې چې کوم فکتورونه پلیټلیټ فنکشن او واسکولر انټیګریټي. که چېرته بلیډینګ ټایم زیات و نو مطلب دا ده چې ستونزه یا په پلیټلیټ کې ده یا په واسکولر انټیګریټي کې ده. صحیح. او دغه که چېرته زیاتېږي ممکن کومې ناروغۍ وي؟ کوالټیټیو ډیسارډر اف پلیټلیټ، ون ولیپران ډیزیز، کوانټیټیټیو ډیسارډر اف پلیټلیټ او یا هم اکوایرډ واسکولر ډیسارډر. په دغو باندې به فکر کوئ. ضرورت شته ترجمې ته که په پیر که په کوم شي باندې نه پیدا غږ کوئ. پلیټلیټ کاونټ سي معلوموو. پلیټلیټ کاونټ خو په CBC سره ډېر په اسانه معلومیږي. دا بیا ډاکټر صاحبانو د چیش دپاره موږ د پلیټلیټ تعداد معلوموو یا کوانټیفیکیشن یې کوو. ترومبوسایټوپینیا او یا هم ترومبوسایټوسیس. ترومبوسایټوپینیا چې کله تر 1.5 لک کم سي او کله چې تر 4 لکه زیاته سي دې ته څه وایي؟ ترومبوسایټ. او عجیبه دا د بلیډینګ ریاتیس په دواړو صورتو کې کېږي. که پلیټلیټ تر 4 لکه زیات سي هم وینه نه لخته کېږي بیا، او که تر 1.5 لک کم سي وینه نه لخته کېږي، دواړو صورتونو کې. صحیح. بیا میکانیزم یې درته وایم. ترومبوسایټوسیس کې هم وینه نه لخته کېږي. صحیح. هم میکانیزم یې راځي درته وایم. او په کار ده داسې ورته متوجه یاست په دې وخت کې باید د وینې کوګولیبلیټي زیاته وای، نه په دې کې برعکس کمه وي. ښه. بل ډاکټر صاحبانو پروترومبین ټایم ده. پروترومبین ټایم چې کله زیات سي نو تاسې به پوهېږئ چې ممکن دا کسان دي چې د ځینې فکتورونو کمښت ولري لکه د اول فکتور، دوم فکتور، پنځم فکتور، اووم فکتور او لسم فکتور کمښت. صحیح. چې په دې کې اکثریت په اینه کې هم جوړیږي. کیدای شي چې دا کس انټي کوګولانټ تراپي کړې وي مثلا لکه هیپرین او دا شیان اخیستې وي.
کیدای شي ډیسامینیټډ انټراوسکولر کواګولیشن ناروغۍ باندې اخته وي او یا هم په د اینې په ناروغۍ، ځکه دا فکتورونه ټول په اینه کې جوړېږي. ما تاسو ته ویلي وو ډیسامینیټډ انټراوسکولر کواګولیشن. بل ډاکټر صاحبانو پارشل ترومبین ټایم که چیرته دغه لوړېږي نو د دې مطلب دا ده چې دا کس د وینې د لخته کېدو په اول فکتور، دوم، پنځم، اتم، نم، لسم، یولسم او دولسم فکتورونو کې کومه ستونزه لري. صحیح؟ نو بیا سپیسیفیک معاینات اول که دغه مثبت سو بیا به سپیسیفیک معاینات د دغو فکتورونو د معلومولو دپاره کوو. هغه هم بیا تاسو ته وایم ډېر په اسانه کېږي هغه معاینات هم. صحیح؟ که چیرته دغه لوړ و نو کېدای شي چې دغه ته هیپرین تراپي کېږي، دا هم کېدای شي ډیک ولري او یا د اینې په ناروغیو اخته وي. ترومبین ټایم ډاکټر صاحبانو یا ټي ټي چې ورته وایو، دا په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو د کامن پیتوي د معلومولو دپاره کارول کېږي د وینې د لخته کېدو. کېدای شي چې ډاکټر صاحبانو دغه په فیبرینوجن په کمښت باندې اخته وي، په ډیک باندې اخته وي او یا هم دغو کسانو ته هیپرین پارنټرل تراپي یعنې مثلا پیچکاري دي په هیپرین اخیستې وي. په دغو ټولو حالتونو کې موږ تاسې ډاکټر صاحبانو کولی شو چې بیا ځینې سپیسیفیک معاینات هم وکړو. دا صرف سکرینینګ ټسټونه وګورئ. دغه هغه خبره ده ما درته ویلي چې په نارمل حالت کې په وینه کې فایبرینولایټک سیستم له کواګولیټري سیستم سره یو د بل سره توازن په حالت کې ده. هر یو کې زیاتېږي ستونزه جوړېږي. صحیح؟ نو اوس به راځو ډاکټر صاحبانو په دغه انویسټیګیشن یا په معایناتو باندې به خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو اول تر ټولو لومړی معاینات چې دي سکرینینګ معاینات هغه چې د بلیډینګ ټایم ده. بلیډینګ ټایم هغه ته وایي ډاکټر صاحبان دا یو ډېر ساده معاینات دي. باقي ته څنګه کوې بیټي؟ ته راسه دلته دې خوا ته راسه. ژر ژر بیا وایي چې وخت هم ضایع نه کړي. کله چې د مریض راسي نو بلیډینګ ټایم داسې په ورته کوو چې کله د غوږ نرمۍ ورته په الکول باندې وو او په یو نیډل باندې دا ورته سټرای کوو، بیا ټمپریچر ورته دغه کوو، ټایم ورته سټارټوو چې پر څو دقیقو باندې بلډ ودرېدی، بس هغه ټایم موږ ثبتوو. اوکې په دې وایي د غوږ په نرمۍ باندې کېږي، په پورې آرام په دغه ځای باندې هم کېږي. صحیح؟ مثلا یو انسیژن ورکوې او داسې سم انسیژن ورکوې چې مثلا په ستن او پرشې باندې سره کوې، ګورې چې دا تر څو وخته پورې مثلا وینه راباسي او بیا معمولا د دې وخت چې د نارمل حد لري ده چې باید وینه توقف وکړي چې هغه څو د ډاکټر صاحبانو هلته ما تاسو ته لیکلی هم ده چې بلیډینګ ټایم 3 تر 8 دقیقې ده. که تر دې زیات سي نو دا معنا چې د وینې د لخته کېدو ټایم یې پرولانګ ده. او ما تاسو ته ویلي وو دا په کوم وخت کې پرولانګ کېږي چې په پلیټلیټ کې ستونزه وي یا د وینې د رګ په جدار کې ستونزه وي. سر مو خلاص. دوهم ډاکټر صاحبانو مثلا لکه کومې ناروغیانو کې ترومبوسایټوپینیا، ډیسارډر اف پلیټلیټ فنکشن، ون ویلیبرانډ ډیزیز، واسکولر ابنارمالیټیز لکه مثلا اهلر ډانلوز سینډروم او یا هم سیویر ډیفیشنسي اف فکتور 5 اینڈ فکتور 11. دا یو خبره په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو، د اهلر ډانلوز سینډروم چې دا به تاسې په هیستالوژي کې هم زه ویلی د هیستالوژي په پیتوفیزیالوژي برخه کې په دغو برخو کې په دغو اهلر ډانلوز سینډروم کې په دغو کې دغه ډېره زیاته ایلاستیسیټي په دې کسانو کې. که تاسې فکر کړی ځینې کسان خو هغه جیمز والا دي یا مثلا د دغه والا دي جیمناستیک والا نه لاس راواخله پښه راواخله هلته کښې دغه بیا دغسې غیر نرنی جیمناستیک کړی نه شی دغه ایلاستیسیټي ډېر کمزوري مې دا کسان خو داسې پښه راواخلې تر دلته تاو کړي سر تر پښې وباسي لاس تر دغه داسې وباسي داسې فکر کړی دا دغه ډېره زیاته لري ایلاستیسیټي. دغه کسانو ته څه وایي ایلر ډانلوز سینډروم ورته وایي. صحیح؟ ایلاستیسیټي د هغو کسانو ډېره زیاته وي. نو په هغو کسانو کې کمزوري وي او په هغو کسانو کې اکثره وخت مختلفو ځایونو څخه خونریزي صورت نیسي. ولې؟ ځکه د وینې د رګ جدار معلومه خبره ده کنیکټیو ټیشو ټول کمزوري دي. نو کنیکټیو ټیشو تر ټولو ښه سپورټینګ برخه د وینې په رګونو کې ده، نو هغه نسي کولی چې وینه په رګونو کې دننه وساتي. صحیح؟ بل هیز کیفیلري ریزیسټنس ټیسټ یا دې ته ټورنیکټ ټیسټ وایي ډاکټر صاحبانو. په اسانه سره د دې معایناتو نوم چې د ټورنیکټ ټیسټ ډېر ساده معاینات دي، ډېر ساده دي. په صرف دا په معاینه خانه کې دا ته کولی شي. دا د سکرینینګ ټیسټ هغه څنګه په شاراله راواخله سپیګمومینیټر چې ورته وایي، دلته په لاس ور وتړه په پورې آرام کې او لستوڼی دې باید ورپورته کړی. د 5 دقیقو دپاره ته د سیسټولیک او ډیاسټولیک په منځ کې پرېږده. سر مو خلاص شو. له یوه نه وروسته چې هغه کله خلاصه کړي ته به وګورې چې دلته په دغه کیوبایډل پوسا کې ډاکټر صاحبانو یو قسم سره سره ټپونه پیدا کېږي، کوچني کوچني سره هغه د هر چا پیدا کېږي. خو که چېرته داسې وي چې د هغو اندازه تر د تعداد د کوچني کوچني پیچ شي چې موږ ته وایي یا دغه کوچني کوچني سره خالونه قلم دې نو کې څوک په اندازه باندې که تر 20 زیات شو نو دا معنی چې د تا د ټورنیکټ ټیسټ مثبت ده. که تر 20 زیات شو نو ته پوهېږې چې
ډېر ساده معاینات دي که یا ټورنیکټ ټیسټ دا تر 100 که زیات سو مثلا خصوصا په هغو کسانو کې چې د رګونو د رګ په جدار کې بخښش د وینې د رګونو په جدار کې ستونزې یا ناروغۍ ولري او یا هم کیدای شي چې دا ترومبوسایټوپینیا ولري دا یو سکرینینګ ټیسټ و نه دوهم انویسټیګیشن اف پلیټلیټ فنکشن دا تر ټولو سخت او پیچلي معاینات دي موږ تاسې پلیټلیټ نه وینو نو فنکشن به بیا څنګه وګورو نه خو بیا هم دا ډېر ضرور معاینات دي باید ترسره سي د پلیټلیټ د معلومولو دپاره ډاکټر صاحبانو مختلف معاینات لرو خو تر ټولو ښه خبره دا ده چې پلیټلیټ اول کاونټ معلوم سي بیا یې وروسته چې وسي ډاکټر صاحبانو سمیر جوړ سي او په هغو کې ته مارپالوجي وګورې چې د پلیټلیټ هغه عمومي مارپالوجي څنګه ده صحیح سکرینینګ ټیسټ کې ډاکټر صاحبانو موږ تاسې د پلیټلیټ لپاره چیک کوو پیریفرل بلډ کاونټ ګورو په دې کې پلیټلیټ اندازه بیا ګورو سکن بلیډینګ ټایم ماته چې بیا د ماته بلیډینګ ټایم په پلیټلیټ ناروغۍ کې زیاتېږي او بل ایگزامینیشن اف فرش بلډ فیلم صحیح ده او د هغوی مارپالوجي ګورو د پلیټلیټ شکل سپیشل ټیسټ دی مثلا ډاکټر صاحبانو پلیټلیټ اډهیژن ټیسټ ده پلیټلیټ اګریګیشن ټیسټ ده او بالاخره ګرینولر کانټینټ ټیسټ دی یا هم پلیټلیټ کوګولیټینګ اکټیویټي ده دا داسې معاینات دي ډاکټر صاحبانو ډېر سپیشل معاینات دي په سپیشل لابراتوارونو کې دا ترسره کیږي صحیح مثلا له دې جملې څخه لکه اډهیژن ټیسټ په دې کې تاسې دا معلوموئ چې مثلا یوه خپله ځانګړې طریقه ده چې هغه ترسره سي پلیټلیټ لپاره ترسره کیږي که چېرته دی نارمل و نو دی یو د بله سره لکه مرۍ چې یو د بل باندې له پاسه کښېږدي داسې یو د بل له پاسه سره شیږي اډهیژن کوي یو د بله سره ځینې فکتورونه ور علاوه کیږي چې هغه پلیټلیټ لکه فعاله چیکي او بل چې د اګریګیشن ټیسټ پلیټلیټ اګریګیشن ټیسټ دا هم یو اسانه معاینات دي ډاکټر صاحبانو په لابراتوارونو کې کیږي خپل میډیم د کار شی چې ورته وایاست هغو ته ای ډي پي کولاجن او یا هم رسټوسټین دي دا ور اضافه کیږي چې دا ور اضافه نو پلیټلیټ یو له بله سره سریښ سي رابطه جوړه کړي صحیح او بل چې دی ګرینولر کانټینټ ټیسټ دا بیا په الکترون مایکروسکوپ سره کیږي او په سترګو باندې نه معلومیږي چې په هغو کې دغه هره دانه ګوري چې په دې کې هغه مربوطه مواد شته که نشته لکه مخکې چې ما تاسې مثلا فیبرونکټین دي فکتورونه دي د وینې د لخته کېدو پلیټلیټ اکټیویټینګ فکتور داسې نور او بل پلیټلیټ کوګولیټینګ اکټیویټي د ډاکټر صاحبانو دا بیا موږ معمولا ډېر په اسانه سره کولی شو ډاکټر صاحبانو چې پروترومبین ټایم ګورو پروترومبین ټایم که چېرته داسې و چې زیات نو دا معنی چې د پلیټلیټ کوګولیټینګ اکټیویټي چې دا کمه ده صحیح دریم ډول معاینات چې دي ډاکټر صاحبانو انویسټیګیشن اف بلډ کوګولیشن دا یې تر ټولو مهم معاینات دي د وینې د لخته کېدو معاینات صحیح د وینې د لخته کېدو معاینات چې دي ډاکټر صاحبانو دا یو څه پیچلي دي دا بیا په هغه وخت کې کوو چې موږ تاسې شک ولرو چې د دغو سړي وینه په دې خاطر په رګونو کې نه پاته کېږي یا هم د دغو د وینې توقف په دغه خاطر باندې غیر نارمل ده چې دی ستونزه پر چشکې لري کوګولیټري سیستم کې په خاص توګه سره په ماشومانو کې لکه ډاکټر صاحب چې وویل صحیح ماشومانو کې اکثره وخت په د وینې د لخته کېدو په فکتورونو کې ستونزه وي د وینې د لخته کېدو لپاره موږ تاسې پوهېږو 14 فکتورونه دي چې یو په بل پسې ډېر نږدې تړاو لري او یو په بل پسې فعاله کېږي په پایله کې چې جوړېږي فیبرین ما تاسې ویل په پایله کې فیبرین جوړېږي همداسې ده که یا ډاکټر صاحبانو نو که دغه فکتورونو څخه یو یې هم نه وي ډاکټر صاحبانو چې که په اکسټرنزیک او انټرنزیک طریقه سره بل سلاید کې راځي دا فعاله کېږي که یو یې هم نه وي نو وینه د انسان نه لخته کېږي او په نتیجه کې انسان پر څه شي باندې اخته کېږي ډاکټر صاحبانو په بلیډینګ ریاتیسس باندې اخته کېږي صحیح ښه په هر صورت په دغه بل سلاید کې راغلی دی کله چې د انسان د وینې رګ فرض کوي پریس یا رپچر سي وینه څنګه لخته کېږي او بعضې وخت د وینې رګ هېڅ رپچر کېږي نه خو بیا هم وینه لخته کېږي په رګونو کې دننه په یوه کې ترومبوس جوړېږي او په بل کې کلاټ جوړېږي کلاټ او ترومبوس خو پېژنئ ترومبوس په رګونو کې دننه او کلاټ د رګ څخه د باندې دا داسې وي ډاکټر صاحبانو په انټرنزیک طریقه سره که چېرته وینه لخته کېدل مثلا که په دغه میکانیزم سره فرض کړئ د وینې رګ یوازې د داخلي انډوتیلیم مثلا دغه بیسمنټ ممبران یې لوڅ سو دلته چې د وینې د لخته کېدو ډاکټر صاحبانو 12 فکتور راځي په ورسره راځي هغه څه شی کېږي فعاله کېږي دې ته هیجمن فکتور هم وایي او بالاخره دغه بیا څه شی کوي ډاکټر صاحبانو دا 11 فکتور فعاله کوي او 11 فکتور بیا څه کوي ډاکټر صاحبانو 9 فکتور فعاله کوي هغه بیا د کلشیم په موجودیت کې او پلیټلینګ فکتور 3 په موجودیت کې ډاکټر صاحبانو 10 فکتور فعاله کوي 10 فکتور بالاخره 2 فکتور یا پروترومبین اړوي صحیح فعاله کوي او هغه بیا اول فکتور فیبرینوجن ده وړه یو چیشته فیبرین ته او بالاخره په نتیجه کې وینه لخته کېږي دې ته چې وایي انټرنزیک فکتور او په دغه طریقه سره چې جوړي ډاکټر صاحبانو اکثره وخت ترومبوس
اکثره وخت ترومبوز په دواړو طریقو سره او کلاټ هم په دغه طریقه سره واقع کېدای شي. بل شي د ډاکټر صاحبانو اکسټرینزیک پیتوی د ټیشو په ډیمیج چې مرته وایي کله چې انساج مثلا په چاقو ویل بل شي باندې مثلا دلته بیا چې کې ډاکټر صاحبانو د وینې لخته کېدو وم فاکتور د کلشیم د ایوني کلشیم په موجودیت کې او ټیشو فاکتور په موجودیت کې ډاکټر صاحبانو هغه مستقیما لسم فاکتور پاله کوي او هغه بل اخره ریمینینګ سټوري تصویروي. خدای به خبره په یاد لري ډاکټر صاحبانو دغه لخته وینه تر یو خاص وخت پورې وي کله چې هیلینګ صورت ونیسي د هیلینګ سره یو ځای بیا موږ تاسو پیژو چې څه کېږي ډاکټر صاحبانو فایبرینولایټیک سیستم لکه موږ تاسو پیژو په دې کې بیا پلازمینوجن اوړي و پلازمین ته او پلازمین مستقیما راځي دغه وینه دلته څه کوي لایس کوي لخته وینه لایس کوي او هغه سهاله کې شاید څخه خلاصي د یو د بل سره د انډول په شکل سره وي صحیح. نو کچیرته مثلا دا خو زیاتیږي وینه به پرګونو کې د نن لخته کیږي او که خو زیاتیږي نو وینه به بیا نه لخته کیږي. نو اوس تاسو فرض کړئ ډاکټر صاحبانو له دغه فاکتورونو څخه که هر یو نه وینه به لخته سي عام تر ټولو عام ډاکټر صاحبانو د وینې د لخته کېدو ناروغیان ممکن د هر یو پیدایشي ډول سره نه وي خو په کوچنیانو کې اکثره وخت د وینې د لخته کېدو اتم فاکتور نه وي ډاکټر صاحبانو د وینې د لخته کېدو څوم فاکتور اتم فاکتور دلته چیرته تکرار شوی ده where is that دا او ده نو بالاخره د دغو انسانانو څه کېږي وینه نه لخته کېږي نه هم فاکتور هم دغه د ګوري ډاکټر صاحبانو وینه دغو کسانو سره کم کېږي نه نو دوی بیا پر څه شي باندې اخته کېږي یوه ناروغي د پیدایشي چې دې ته هیموفیلیا وایي که اتم نه و هیموفیلیا ا او که نه هم نه و بي دا به د خیره ووایو. اوس راځم سکرینینګ ټیسټ ته ډاکټر صاحبانو سکرینینګ ټیسټونه چې دي موږ تاسې چیک کوو یعنې بیرته هغه عمومیاتو ته یې راځم. تر ټولو لومړی خبره دا ده چې د ټولې وینې د لخته کېدو ټایم موږ تاسې وګورو وینه راخلو په ازاده فضا کې په یوټیوب کې ږدو ټوله وینه ګورو چې په څومره وخت کې لخته کېږي. معلومه خبره ده چې دا هم یو نارمل حد لري چې 4 تر 9 دقیقې ده په 27 درجې سانتیګریډ کې. که چېرته داسې و چې تر دې زیات وخت ونیول نو دا معنا چې ولا دا کوګولیشن ناروغي لري. خلاص سر مو خلاص و واټر باد کې څه تاسې ږدئ. دوهم اکټیویټډ پارشل ترومبوپلاستین ټایم یا APTT APTT معاینات تاسو سره کم کوي باقي رجنټ لري پر رجنټ پلازما ورچول کیږي بیا ټایمر شول کیږي اپرن هغه نارمل سکندونه څو دي 10 تر 40 ته که تر 10 تر 40 زیات وو نو موږ تاسو پیژو چې دا کسان ممکن په ځینې ناروغیو باندې اخته وي لکه مثلا پارنټرل اډمنسټریشن اف هیپرین کېدای شي هیپرین دغه سړی اخیستی وي کېدای شي چې مثلا انټراواسکولر کوګولیشن لري یا ډیسامینیټر یا ډیک ناروغي دیني ناروغي کېدای شي ولري او یا هم کېدای شي چې سرکولیټری انټي کوګولانټ وجود ولري. دلته خبره دا ده ډاکټر صاحبانو چې په دغه وخت کې موږ تاسې په کومو ناروغیو باندې شک کوو د کوګولیشن په ستونزو باندې لکه مثلا کېدای شي په اتم فاکتور کې کېدای شي چې مثلا په نهم فاکتور کې یولسم یا دولسم فاکتور کې ستونزه وي یا په لسم او پنځم فاکتور کې کومه ستونزه وي. په دغو صورتونو کې APTT زیاتېږي دا ګوري په سکندونو سره ده صحیح ده 10 تر 40 سکنډه ده. بله خبره دا ده چې 1 سټیج پروترومبین ټایم یا PT دغه معاینات هم موږ په لابراتوار کې کوو صحیح دغه معایناتو نارمل اندازه چې ده بیا 10 تر 14 سکنډه ده او که چیرته مثلا په دغه کې زیاتوالی راځي اکثره وخت ستونزه چې وي ډاکټر صاحبانو په 1 فاکتور کې وي د وینې د لخته کېدو صحیح او کېدای شي چې مثلا که چیرته دا اوږد سي نو کېدای شي دغو کسانو هم انټي کوګولانټ اخیستي وي د اینې په ناروغیو کېدای شي اخته وي او یا هم کېدای شي وټامین کې په ډیفیشنسي باندې اخته وي یا هم په ډیک باندې کېدای شي اخته وي. PT تاسو څنګه کوئ باقي رجنټ په واسطه تاسو بل فیبرینوجن معاینات ډاکټر صاحبانو یا TT معاینات تاسو کوئ دلې دا فیبرینوجن خو تاسو پیژنئ چې خپله په وینه کې یو پروټین ده فیبرینوجن چې هغه وړي وچیشته یعنې د وینې د لخته کېدو څوم فاکتور ده فیبرینوجن اول فاکتور ده فیبرینوجن اوړي فیبرین ته صحیح دا یو نارمل حد لري په وینه کې د دې اندازه چې کله ډاکټر صاحبانو کمیږي یعنې فیبرینوجن په صورت عموم کې د پروټینونو په ډیفیشنسي کې ټوټل پروټین ډیفیشنسي کې اکثره وخت انسان وینه هم نه لخته کېږي ځکه فیبرینوجن هم پکې کم وي د دغو اندازه موږ تاسې کولی شو چې په وینه کې
معلومه کو د فیبرینوجن اندازه صحیح او دا خپله طریقه لري او دا عموما د ځینې پروټینونو په کمښت کې او یا هم کیدای شي چې مثلا د PDF یا وبخښه FDP څه معنا فیبریل دغه چې دی یا کله چې دغه څه نومیږي سپلټ پروډکټ چې دی دغه د فیبرین کله چې د یو انسان په وینه کې ډاکټر صاحبانو وینه لخته سي وبخښه شي په رپچر برخه کې یا په رګونو کې دننه وینه لخته سي هغه وروسته موږ تاسې پوهېږو پلازمینوجن راځي پلازمین ته وړي او پلازمین څه کوي ډاکټر صاحبانو دغه ټوټه کوي او بالاخره کوچني ټوټو ته یې اړوي صحیح ده چې دغه هرې ټوټې ته مثلا د پلازمین چې کله بخښش دی د فیبرینوجن چې کله ټوټه سي یا د فیبرین دا چې ټوټه سي د هر یو کوچني تار ته څه وایي ډاکټر صاحبانو FDP دې ته چې دا داسې ښه مخفف و ډاکټر صاحبانو فیبریل څه شی پروډکټ داسې په نامه دي صحیح شپار سره دا ما دوی ته ویلي هم و که ستاسې په یاد وي ما تاسې ته په امایلایډوسیس کې دا خبره کړې وه شپار صورت او بل شی دی ډاکټر صاحبانو کیدای شي چې دغه سړي دغه اخیستې وي هیپرین اخیستې وي ځینې ځانګړي معایناتونه دي ډاکټر صاحبانو چې هغه یې موږ تاسې کوو ځانګړي معایناتونه مثلا د کواګولیشن فکتورونو دپاره اسې کواګولیشن فکتورونو دپاره مثلا څه رقم یې کوو تاسې متوجه یاست ډاکټر صاحبانو مثلا د وینې د لخته کېدو څوم فکتورونه دي څو دي په یوه کې نشتون یې عموما په څوم کې په اتم او په نم کې دا هم دغسې اسانه دا د کلاټینګ د وینه راخلو ډاکټر صاحبانو اول دغسې ګورو خپل وخت کې دغه نسوه لخته نسوه بیا څه شي کوو ډاکټر صاحبانو هغه فکتور ورچو مثلا اتم فکتور هغونه وروسته وکتل وینه لخته سوه اوهو نو د اتم فکتور ډیفیشنسي ده که اتم ور واچول بیا هم نسوه لخته بیا څه شی ورچو نم سې ورچو بیا چې وکتل وینه لخته سوه اسانه دي که نه دي بالاخره چې وینه ولا نه هم فکتور ډیفیشن نو دا هیموفیلیا ای او یا هم هیموفیلیا بی ده ډېر ساده معاینات دا ډاکټر صاحبانو صحیح ده او کوانټیټیټیو اسې چې دا ډاکټر صاحبانو په دې کې بیا دا ځانګړي میتودونه دي چې دا د هر فکتور ځان ته اندازه ته پکې معلومولی سي او نارمل رینجونه لري او دا ډېر پرمختللي معاینات دي چې متاسفانه په افغانستان کې تر ډېره حده پورې دا نه کیږي بل چې د انویسټیګیشن اف فایبرونولایټک سیستم د فایبرونولایټک سیستم دپاره کوم معایناتونه موږ تاسې کوو ډاکټر صاحبانو دې دپاره هم ځانګړي معاینات دي چې فایبرونولایټک سیستم دپاره کیږي مثلا استیمیشن اف فیبرینوجن د فیبرینوجن اندازه معلومول صحیح فیبرین ډیګریډیشن پروډکټ دغه ما تاسې درته ویل ما درته چې دا وایي فیبرین ډیګریډیشن پروډکټ اندازه معلومول صحیح او بل فیبرین ډیګریډیشن پروډکټ خو پېژنئ ما ته چې دغه ته ویل کېږي او بل ایتانول جیلاټین ټیسټ ده ډاکټر صاحبانو بل ایوګلوبین هول بلډ لایسیس ټایم ده دا ټول ځانګړي معاینات دي چې د څه شي دپاره کېږي ډاکټر صاحبانو صرف دا نومونه چې هم ستاسې په یاد وي دا ډېره ضرور خبره ده یادونه یوه ایډیا درته معلوم وي چې د فیبرونولایټ سیستم دپاره تاسې کوم معایناتونه کولی شئ صحیح ده ځینې نور معایناتونه هم شته ډاکټر صاحبانو چې هغه مثلا لکه ایلي سره کوم معاینات دي انزایم لینکډ امینوسربنټ اسې چې ورته وایي مختلف طریقې دي ښه په هر صورت په پای کې بیرته راځم دغه خپلو خبرو ته کومو خبرو ته 5 خبرو ته اوس تاسې ټولو دا باندې وتوانېداست یا مقلا یوه ایډیا درته پیدا سوه چې د وینې د لخته کېدو بخښش دی چې د خونریزي د تشوشاتو په وخت کې یا د بلیډینګ ډیاتیسس په وخت کې کوم معایناتونه باید ترسره سي خو بیرته خپلې خبرې ته راځم چې که چېرته د یو انسان وینه نه لخته کېده یا که چېرته د یو انسان وینه د رګونو څخه د باندې بهېده مثلا بې د کوم انجري او دا شیان څخه مثلا لکه اپسټاکس او داسې نور تاسې به پر څه شي باندې شک کوئ 5 ناروغیو ستونزه پر څه کې د رګونو په جدار په پلیټلیټ کې کواګولیشن سیستم کې فایبرونولایټ سیستم کې یا ټول په یو ځای دغه 5 خبرې دي نور ښایسته نه صحیح فقط ډاکټر صاحبانو دغه یو 2 سلایډ دي او د ما درس هم پای ته رسیږي نور ما چې دغه د رګونو برخه به ووایو او هغه اساسي برخه ته به د خیره سبا ته موږ تاسې ولاړ شو صحیح ډاکټر صاحبانو د خونریزي د تشوشاتو تر ټولو لومړی ستونزه چې هغه پر څه شي ما درته د وینې د رګ په جدار کې یعنې د وینې په رګونو کې چې کله ستونزه وي هغه رګونه نسي کولی چې وینه په خپل ځان کې دننه وساتي اکثره ځایونو کې کیدای شي چې وینه ضایع کړي او وینه ورڅخه ولاړه سي صحیح داسې چې کله مثلا موږ تاسې د وینې په رګونو په جدارو کې کومې ستونزې لرو ډاکټر صاحبانو دا کسان به د وینې د ضایع کېدو یا د خونریزي د تشوشاتو نښې لري نښې به یې سره کوي ما تاسې ته مخکې ویلي پیچ به وي کېدای شي پرپوراګانې به وي ایکومایوسیس به وي او یا هم هیماټوماګانې بعضې وخت کېدای شي چې دوی جوړې کړي په مختلفو ځایونو کې صحیح
کېدای شي په جلد او یا هم مثلا په میوکس ممبران باندې وي. نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو کله چې دغسې حالتونه موږ ته چې په چا کې وي نو ما درته چې دوی دپاره بیا ځانګړي معاینات کوو. مثلا لکه بلیډینګ ټایم عموما چې کله هغه پکې زیات و نو ما ته یې څه ویلي چې یا به د رګونو په جدار کې ستونزه وي او یا په پلیټلیټ کې ستونزه وي. صحیح دې تر څنګ مثلا کوګولیټینګ ټایم، پلیټلیټ کاونټ او داسې نور ځینې معایناتونه باید ترسره سي او تر یوه نه وروسته بالاخره موږ فکر کوو چې کیدای شي چې ستونزه په بل شي کې نه د وینې په رګ په خاص توګه سره په کپیلریانو کې یا په شاریه وروکو کې وي. کیدای شي د شاریه وروک انډوتیلیم کې انومالي وي، کیدای شي چې مثلا اب نارمالټي پیدایشي په دې کې شوي او یا کیدای شي چې مثلا په انډوتیلیل میټرکس کې مثلا د شاوخوا کنیکټیو ټیشو کې کیدای شي کومه ستونزه پیدا شوې وي. صحیح ښه په هر صورت خو په صورت عموم کې موږ تاسې ویلی سو په نازکو رګونو یا په کوچنیو رګونو کې چې کله ستونزه پیدا کیږي او هغه د خونریزي د تشوشاتو سبب کیږي هغه په دوه ډوله ما تاسې ته په مخکې ویل کانجنیټل اکوایرډ خلاص. اول کانجنیټل یا انهریډیټ واسکولر بلیډینګ ډیسارډر دوه داسې عمومي ناروغیانې دي په رګونو کې په کوچنیو رګونو کې چې هغه کله واقع شي په خاص توګه سره په ماشومانو کې دي. دغو ماشومانو په مختلفو ځایونو کې خونریزي صورت نیسي چې یو ته یې موږ ته چې وایي هیریډیټي هیموریجیک ټیلنجکټیزیا یا هم اوزلر ویور رینډو سینډروم یا رینډو ډیزیز، اوزلر ویور رینډو ډیزیز یا هم هیریډیټي هیموریجیک ټیلنجکټیزیا. دا ډیره لږ واقع کېدونکې اوټوسومه ناروغي ده ډاکټر صاحبانو چې معمولا په کوچنیانو کې واقع کېږي. د دوی دغه نازک رګونه څه رقم وي ډاکټر صاحبانو؟ کوچني کوچني کپیلري ډیالیټډ وي، پراخ وي. مثلا سره سره ټپونه دي تاسې به ځینې کوچنیانو په مخ په مختلفو ځایونو کې لیدلي سره سره ټپونه په یوه خاص ساحه کې هغه ته چې وایي ټیلنجکټیزیا. ټیلنجکټیزیا څه معنی؟ ډیلیټیشن اف د کپیلري بیډز، اب نارمل ډیلیټیشن اف کپیلري بیډز ته څه شی یادول کېږي؟ ټیلنجکټیزیا. د دغه ټیلنجکټیزیا له وجې کېدای شي چې مثلا هلته کپیلري پریشر زیات شي او اکثره وخت خونریزي ورڅخه صورت مختلفو ځایونو کې وینه ورڅخه جاري شي. دا په یاد لرئ. صحیح دا کېدای شي په جلد مخاطق شاګانو کې او یا هم په داخلي غړو کې لکه په اعظمي کانالو په دغو برخو کې دا کسان اکثره وخت خونریزي ورکوي. دا کسان بل انهیریټ ډیسارډر اف کنیکټیو ټیشو مثلا ما تاسې ته مخکې مثال درکړو مارپان سینډروم او یا هم ایلر ډانرو سینډروم. مارپان سینډروم کې موږ تاسې پوهېږو چې په کولاجن کې پیدایشي ستونزې وي، کولاجن تارونه. نو کولاجن تارونه څه رول لري په د کنیکټیو ټیشو کې؟ بخښش دی په وینې په رګونو کې موږ پوهېږو شاوخوا وي ډاکټر صاحبانو د وینې د رګونو شاوخوا یې مضبوطه سپورټینګ برخه یې ښه ټینګه ورکړې وي. ایلر ډانرو سینډروم کې موږ تاسې پوهېږو چې په د وینې د رګ په جدار کې مثلا تاسې په دې کې وایاست چې نو په کپیلري کې د کولاجن له کومه سو؟ دا سوال در سره پیدا سو؟ کولاجن چیرته دی د کپیلري؟ بیسمنټ ممبران له چیرې څخه ټایپور کولاجن دی که یا همداسې ده که یا بي بیسمنټ ممبران کپیلري شته نشته که نه؟ نو د کپیلري په بیسمنټ ممبران کې چې کله ستونزه وي ډاکټر صاحبانو هغه انډوتیلیم یې نشي کولی چې مثلا په هغه ساحه کې داسې کنټینیوز پراخه سي اکثره ځایونو کې خونریزي صورت نیسي او دا هم پیدایشي ستونزه ده ډاکټر صاحبانو چې په جلد او یا هم په ځینې داخلي خلاګانو کې وینه خونریزي صورت نیسي. او دا تر ټولو اخري سلایډ د نن درس چې هغه د اکوایرډ واسکولر بلیډینګ ډیسارډر. موږ تاسې وویل د وینې په رګونو کې چې کله ناروغیانې وي ډاکټر صاحبانو هغه به یا پیدایشي وي یا به کسبي وي. پیدایشي ما تاسې ته وویل ډاکټر صاحبانو او اوس په پرچش باندې خبرې کوو کسبي تقریبا ما تاسې ته 8 دانې ناروغیانې راوړي دي یا 8 ستونزې دي چې په هغوی کې زموږ تاسې په رګونو کې ستونزه وي او د دغو د رګونو د ستونزې له وجې وینه زموږ تاسې په رګونو کې دننه نه پاته کېږي او په اکثره ځایونو کې له رګونو څخه د باندې تښتي او یا هم خونریزي صورت نیسي. مثلا تر ټولو لومړی چې دا هینوچ شولن پرپورا پرپورا چې دا ډاکټر صاحبانو دا بیا اکثره وخت په ماشومانو او په کاهلانو کې واقع کېږي. دا چې دا هینوچ شولن پرپورا چې دا ډاکټر صاحبانو یوه اوټوامین ناروغي ده. څنګه اوټوامین ناروغي ده؟ انټیجن انټي باډي کمپلیکس جوړ شي لکه مثلا ټایپ 3 هایپر سنسټیویټي ریاکشن ما تاسې ته ویلي وو. انټیجن انټي باډي کمپلیکس جوړ شي په وینه کې روان ده او د وینې د برک په هر ځای کې که چېرته د انټیجن انټي باډي کمپلیکس کښېنوس په هغه ساحه کې موږ تاسې پوهېږو انفلمیشن رامنځته کوي او بالاخره واسکولر پرمیبلیټي زیاتوي او په نتیجه کې په هغه ساحه کې امکان لري چې وینه د باندې وځي او بالاخره هلته به شنه شنه ټپونه پکې پیدا شي که جلد کې وو که په هره ساحه کې مخاطق شا په داخلي غړو کې. دې ته چې وایي هینوچ شولن پرپوره دا ما تاسې ته ویلي وو په یاد مو دي. بل چې د ډاکټر صاحبانو دغه کسان د هینوچ شولن پرپوره داسې یو دم واقع کېږي ځکه د هایپر سنسټیویټي ریاکشن ده.
دغه کسان په جلد او په مخاطي غشاګانو باندې دغه کې ټپونه پیدا کیږي، پزه یې ممکن وبهیږي یا وینې سي اپسټاکسس وکړي او کیدای شي چې دا سخت د نس دردونه ځکه په نس کې دننه هم په رګونو کې دننه بخشش دی په هضمي سیستم کې مثلا لکه په کولمو کې په نورو برخو کې کیدای شي عیني پیښه واقع شي. بل ډاکټر صاحبانو هیمولایټیک یوریمیک سنډروم دا بیا اکثره وخت د پښتورګو ناروغۍ له وجې. یوریمیا څه ته وایي؟ کله چې په وینه کې یوریا لوړه شي. دغه یوریا لوړېدل په وینه کې ډاکټر صاحبانو دا عموما د دې سبب کیږي چې اکثره وخت د واسکولر بیټ خرابوي یا هم بیسمنټ ممبران خرابوي یا هم انډوتیلیم خرابوي، دواړه د هغوی دپاره ټوکسیک تاثیرات لري د یوریا لوړېدل، او دا د دې سبب کیږي چې له مختلفو ځایونو څخه خونریزي صورت ونیسي. دا نه یوازې دا چې دغه کار کوي ډاکټر صاحبانو، حتی دا پلیټلیټ هم له منځه وړي او اربیسیان هم له منځه وړي، د یوریمیا صحیح. خو دا اکثره وخت تر پښتورګو یا د پښتورګو د ناروغیو څخه وروسته رامنځته کیږي. دغسې ډول ناروغۍ ته موږ ته چې وایي هیمولایټیک یوریمیک سنډروم، ځکه چې هیمولایسس هم پکې کېږي او خپله د وینې د رګ په جدار کې هم ستونزه پیدا کوي دا ټوکسیک مواد. بل موږ پوهېږو ډاکټر صاحبانو سمپل ایزي برویزینګ یا ډیویل پنچ. ډیویل پنچ معنا پوهېږئ؟ شیطان چمبه. په چا کې مثلا یو غټ شین ټاپ وایي دا بلا والی ده، دا د لاس دا چمبه ده او دا داسې ده هسې ده، نه تاسې داسې اورېدلي دي وایي دا ښځه کې ډېره وي دا کیسه، پلانکۍ ښځه بلا والي او په دا شا باندې اوس هم هغه ټپ شته یا په دا نس باندې ټپ شته یا په دغه ځای ټپ شته، هغه نه شیطان وي نه شی وي، هغه ډیویل پنچ وي. دا معنا چې ایزي برویسینګ په حالت باندې دا عموما هغه ښځې چې پریګننټ کیږي او یا هم کوچنیانو پیدایش په مثلا له 15 کاله څخه تر 45 کلونو پورې په دغه وخت کې اکثره وخت دغه پیښه پیدا کیږي او سبب یې تر اوسه پورې معلوم نه ده. کیدای شي رښتیا شیطان یې چې سبب یې معلوم نه ده، خو په هر صورت د دوی په رګونو کې ځینې وخت دغه حالت پیدا کېږي، یعنې رګونو کې دغه راځي ستونزه راځي او هغه نشي کولی چې وینه په خپل ځان کې دننه وساتي او اکثره وخت شاوخوا مخاطي غشاګانو ته ورڅخه وځي او یا هم جلد کې مثلا اپیډرمس او ډرمس برخو کې ورڅخه وځي او هغه ساحه بیا تکه شنه معلومېږي، دې ته موږ ډیویل پنچ وایو. انفیکشن ځینې انتانات هم شته ډاکټر صاحبانو چې هغه مستقیما د وینې د رګونو مثلا لکه واسکولایټس رامنځته کوي، داسې نور پرمیبیلیټي زیاتوي او بالاخره له هغوی څخه وینه شاوخوا وځي، خونریزي رامنځته کوي. صحیح. بل موږ پوهېږو چې ډاکټر صاحبانو ځینې دواګانې دي، حتی دواګانې مستقیم ټوکسیک تاثیرات هم لري او ځینې دواګانې بیا انټي باډیانې جوړوي. هغه انټي باډیانې مستقیما په رګونو باندې حمله کوي او واسکولایټس او بالاخره بیا هم خونریزي صورت نیسي. سټیراید پرپور بیا دې ته وایي چې د ډېر وخت لپاره څوک ډاکټر صاحبانو سټیراید واخلي یا هم په کویشن سنډروم باندې اخته وي. کویشن سنډروم کې څه زیات وي؟ کارټیسون. نه په دغه دواړو صورتونو کې ډاکټر صاحبانو تاسو فکر کړئ بعضې وخت دا موږ وینو دا ځینې کسانو ته موږ سټیراید تراپیانې ورکوو، وروسته ګورو بدن کې شنه شنه ټپونه پیدا دي. صحیح. ولې؟ ځکه د وینې د رګ جدار چې ده د زیات سټیراید د تاثیر له وجې نشي کولی چې خپله انټیګریټي برقراره وساتي. او بل ډاکټر صاحبانو سنیل پرپوره بیا دې ته وایي چې کله څوک زاړه سي، که تاسو فکر کړئ د زړو خلکو لاسونه تاسې لرې شنه شنه ټپونه ډېر زیات پیدا شوي دي، هغو وجه څه شی؟ غټه وجه د هغو دا ده چې د رګونو سپورټینګ برخه د وخت په تېرېدلو سره اټروفي کوي، کولاجن یې کمیږي. نه سوس پوه د رګونو موږ پوهېږو رګونه څو برخې لري ډاکټر صاحبانو؟ ټونیکا انټایما، میډیا او اډوانټیشا. همداسې ده که نه ده ډاکټر صاحبانو؟ ښه. نو عموما په دا هره برخه کې موږ پوهېږو کنیکټیو ټیشو شته سپورټینګ ډول سره، او د سپین ږیرو کسانو عموما دا کنیکټیو ټیشو سپورټینګ برخه یا تقویوي برخه یې کمیږي او ټراپي کوي، نو اکثره وخت د دوی په رګونو کې ستونزه پیدا کېږي او په مخاطي غشاګانو کې او یا هم په سکین کې خونریزي صورت نیسي. صحیح. چې شنه شنه ټپونه پیدا کوي او دې ته موږ بیا څه وایو؟ سنیل پرپوره. دا په یاد لرئ. سکروې یا د وټامین سی کمښت، د وټامین سی کمښت هم مستقیما شی رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو، پرپوراګانې او یا هم بلیډینګ ډایتیسس. عموما د وټامین سی په کمښت کې هم ډاکټر صاحبانو خونریزي صورت نیسي. په کوم میکانیزم؟ ځکه واسکولر ډاکټر صاحبانو انټیګریټي نه ساتل کیږي. په دې خاطر ما تاسو ته ویلي وو د کولاجن سنتیسس لپاره وټامین سی ډېر ضرور شي. د په یاد مو دي ما تاسو ته د وټامین سی پر ځای کې ویلي، ما تاسو ته وټامینونه ویلي وو نه؟ د کولاجن سنتیسس لپاره وټامین سی یو کو فاکتور د یو کو انزایم په ډول سره کار کوي. نو عموما که چېرته دغه نه وي ډاکټر صاحبانو وټامین سی نه وي، موږ پوهېږو چې په دغه بیسمنټ ممبران کې به کولاجن کم سي او په نتیجه کې به موږ تاسې پوهېږو له د وینې د رګونو څخه وینه جاري سي او ستونزه به رامنځته شي. صحیح. End of the class.